او ابو علي ابن سینا دا یو ډېر لوی طبیب تیر شوی دی ډېر لوی حکیم و د خپلې زمانې ابو علي ابن سینا او د طب هغه زمانه کې چې طب یوناني به ورته وي دا د جړی بوټي والا طب د دې ډېر لوی ماهر او الله ولا ډېره لویه حافظه ورکړې وه او ډېر لوی صفات ابو علي ابن سینا کې الله پیدا کړي د طب ډېر کتابونه عربی کې لیکلي دي نو یو ځل چا ورته وی چې ابو علي ابن سینا تا خو په دا طب کې ډېره لویه او په دې فلسفه کې د ډېر لوی نوم پیدا کړ چې ته نیکانو سره هم نیکبخته کینو که نه وی ځې چې ځو دې زمانه کې بزرګ او نیک سړی څوک دی وی خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ځای چې لاړ شول ورله لاړ مجلس ته نو ابو علي ابن سینا ورته وی مجلس کې ډېر نیکان خلک بزرګان او د وخت چې کوم وزیران دا هغه خلک هم مجلس کې ناستو لویه حلقه ناسته ده خانقاه کې ابو علي ابن سینا ورته وی چې چا ورته تعارف وکړو دا صاحب د بادشاه خاص طبیب دی خاص حکیم ابو علي ابن سینا تاسو له راغلی دی وی صاحب یو شی درنه غواړم تا له راغلی ما خو ټول عمر د طب او د جړی بوټي او د انسان خدمت وکړ یو څیز راته وښایه چې هغه زما دپاره تریاقي تریاق ځکه وی موږ بعد چاله داسې یو دارو ورکو چې هغه له د وجود هر اندام له فایده رسوي نو ما له داسې یو شی ما ته وښایه چې یو ټکي وي ډېر وخت حاضره نشته او چې یو ټکي وي او ما ته پې روحاني طور هر ځای ته فایده ورسي ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ورته وی لا اله الا الله وایه اسان شی ورته وښو او دا به ستا علم پاک کی دا به یې د ګناه نه هم پاک کی دې سره به دې په رزق کې برکت پیدا شي دې سره به د اخر هم ښه شي په دې به درنه الله هم راضي شي کور کې به دې برکتي د ژبې له ګناه نه به هم پې خلاصې عمر کې به هم برکتي علم کې به هم برکتي د دنیا فایدې یې ورته ذکر کړې نو ابو علي ابن سینا چې دی هغه وخندل هغه وی چې داسې یو رکوټې غوندې ټکې او دومره ډېرې فایدې د الله دا رکوټې نوم لا اله الا الله دا خو هر سړی وی او دومره ډېرې فایدې وی صاحب یو رکوټې غوندې ټکې او په هغې کې دومره ډېرې فایدې دي یو ټکي کې به سي خو د بادشاه طبیب و که نه او بادشاه سره به ګرځېده او دا فقیران خو ورته هېڅ هم نه ښکارېدل یو ټکي کې به څه فایدې کې دونه تاثیر به وکړي یو ټکي دومره اثر کوي نو دا فقیران بزرگان د چا پروا نه ساتي وی خره ته په څه پوهېږي هغه ورته وی خره ته په څه پوهېږي نو چې ابو علي ابن سینا ته خر لفظ ووی بس هغه باندې خولې رالی ځکه زه خو رسوا شوم ما سره خو بلا نوکران د بادشاه د دربار راغلي دي او د مجلس کې هر قسمه خلک ناست دي خولې خولې شو خولې ته وبېدې رنګ یې زیړ شو چې دې بابا له څه جواب ورکړم ده خو زه وشرمولم او دې ملا صاحب خو زه رسوا کړم او خلکو په مخ کې راته ما ته خلک سلوټونه کوي بادشاه سره یو دی په یو زین چې په اس د هغه پروت دی په بله زما زین پروت دی یو دی ورسره ګرځم او ده ما ته نن خر وی چې خره ته په څه پوهېږې رنګ یې بدل شو زیړ شو او خولې ته بیږي ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ورته وی ولې هلکه رنګ دې بدل شو او خولې د نو بیدې رنګ دې زیړ شو وی ما ته دې خر ووی زه خو دې رسوا کړم او دې شرمولم وی عجیبه خبره دا ده د یو خر په ټکي تا کې دونه اثر پیدا شو یو خر ټکي د کې دونه اثر وکړه چې رنګ یې دله زیړ کړه خولې یې د نو بیولې او ټکې څه شی دی خر نو چې د الله نوم دې زړه ته ننوځي چې څونه تاثیر به در کې پیدا کوي د خر د ټکي نه خو دونه اثر لې او د الله د نوم نه به اثر نه اخلې چې لوی الله دی او د هغه نوم ته په ژبه والې وی صاحبه د الله ستې راکړه توبه معافي غواړم د الله نوم کې ډېر لوی اثرات دي خو که موږ پې سوچ وکړو او موږ پې پوه شو مګر انسان مني بوډۍ هم مني او ځوان هم مني بادشاه هم مني او غریب هم مني هېڅوک د مرګ نه انکار نشي کولی او دا هر سړی مني چې دې دنیا ته څوک رالل یو ځل به دې خامخا ځي او چې په کم لاره باندې د دنیا نه ځي هغې ته مرګ وایي صرف دومره خبره ده چې زمونږ په مرګ باندې ایمان دی او د ډېرو خلکو په مرګ ایمان نشته مني او ایمان نشته اوس به ته چې
مرګ یو سړی مني نو د ایمان سمانا چې ایمان پې نشته نو زمونږ دا یقین دی د مرګ ایمان دی ته وایي چې زمونږ دا یقین دی دا مقیده ده دا کلک جزم دی پورا هغه اخري مرتبه هم دا یقین دی چې الله هر انسان له یو خاص وخت مقرر کړی دی او یو خاص سبب یې مقرر کړی دی چې هغه خاص وخت راشي الله به هغه خاص سبب روچت کی او انسان نه بساو بس یعنی زمونږ ایمان دا دی چې انسان د دنیا نه ځي دی په خپله خوښه نشي تلی دی په سبب نشي تلی دی به د الله په حکم ځي الله ولا سبب مقرری دا سبب بانه ده خو دا سبب وجلی نشي چې وجلی د الله ذات پې وجلی د الله ذات یو فیصله کړې ده هغه زمانه کې چې نه اسمانونه پیدا و نه دا ځمکه پیدا وه نه دا کائنات پیدا و هغه وخت الله ذات فیصله کړی و چې فلانکې به په فلانکي ټیم پیدا کوم چې اختیار بني دا زما خوښه ده او په فلانکي ټیم به ولې یو سبب برابروم او په هغه سبب به ترې سا وباسم نه د دې اختیار شته او نه د پلار شته او نه د ډاکټر اختیار شته دې ته د مرګ عقیده او یقین او دا نور خلک څه وایي هغې وایي یاره دې ګولی مړ که دا ګولی نه دې بچ شوی نه به ومړ او دې فلانکي مرض مړ که او که دا ډاکټر له فلانکي له تللی وی نو دې به بچ شوی او دې فلانکي ځای کې مړ شو او که د دې ځای نه دی اخوا شوی وی نو نه به مړ د هغې دا خیال دی حضرت آدم علیه السلام دنیا ته لومبې راغلی د انسانانو پلار دی مرګ نه بچ نه شو ورپسې راځه حضرت نوح علیه السلام حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت موسی علیه السلام او ډېر لوی لوی پیغمبران او ډېر لوی لوی مضبوط خانان او مضبوط د جایداد خاوندان او د بنګلو خاوندان او ډېر لوی لوی طبیبان او حکیمان لقمان حکیم چې خلکو له به علاج کو هغه هم د مرګ نه بچ نشي او ډېر لوی لوی بادشاهان حضرت سلیمان علیه السلام چې داسې بادشاهي وه چې په مخ د ځمکه داسې بادشاهي د چا هم نه ده راغلی څنګه بادشاهي یې وه رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي د الله نه یو درخواست کړی دی رب اغفر لی الله ما وبخه لومبی سوال خدا کوي رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدی انک انت الوهاب خدای ما وبخه او داسې بادشاهي راکړه چې تر قیامته پورې د بل چا سره مناسب نی تر قیامته پورې داسې بادشاهي د بل چا رانشي داسې راله راکړه انک انت الوهاب او خدای تا کړته کولی شي داسې بادشاهي ما ته رابخلی شي راکولی شي راله هغه دعای قبوله شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی هغه دعای قبوله ده وی یو دل مونځ مې کو نو یو شیطان دی هغه ما ته اوړي راوړي د مانځه نه مخکې یو شغله راوړله او ما د اور شغله مخې ته غورځئ وی ور ټوپ مې کړه پې او کلک مې راونیو پیرې دی پیرې کلک مې راونیوه وی ما وی چې د جومات د ستن پورې تړم چې دا مدینې دا ماشومان ور باندې لوبې کوي وی زما د رور د سلیمان علیه السلام دعا مې رایاده شوه چې رب هب لی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدی انک انت الوهاب خدای داسې بادشاهي راکړي چې د بل چا ني د هغه په پیریانو حکومت نو که ما دې نیوه نو په دې پیري زمام یو حکومت راته د هغه دعا کې لږ نقصان راته نو فرددته خاصیان مې زر وکښه چغې شه په مخه دې نو داسې بادشاهي خدای ورکړې وه چې د هغې په شان بادشاهي د بل چا نه وه پیریان تابع دي قرآن شریف کې الله فرمایي زه نه ویم هوا تابع ده قرآن شریف کې الله فرمایي ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر د سحر نه تر غرمې پورې به د تخت د یو میاشت مزل کو او بیا د غرمې نه پس تر مازدیګره پورې د تخت بیا د یو میاشت مزل کو او تفسیر ابن کثیر لیکلی دی حافظ ابن کثیر تختم عجیبه شاهي تختو یو قالین به پې د پاسه پروتو او څومره کرسۍ به پې پرتې وې 6 لکه کرسۍ به پې پرتې وې ستا په جس کې 350 کرسۍ لګېدلې او چې د هغه دو منزله جدي نو زیات نه زیات 450 کرسۍ دي شي او بیا څومره بلا ده 6 لکه کرسۍ به لګېدلې وې په دې قالین د پاسه په دې تخت د پاسه او دا 6 لکه کرسۍ کې لومبی به هغه خلک و چې هغه په انسانانو کې نیکان خلک او بیا به وروسته ورپسې هغه خلک و چې په پیریانو کې هغه نیکان او صالحان خلک لوی شاهي دربار دی او په هغې کې دا تخت لګېدلی دی او مرغۍ پې د پاسه ابن کثیر لیکلی دی د پاسه پې مرغۍ او دا وزر رقوي او د پاسه دي چې په دې باندې لکه د چترۍ سوري وي او هوا تابع ده رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي زینوې هوا تابع ده نو هوا یخ هم تابع ده چې کله ضرورت راځي نو یخ هوا لګي
او ګرم هم تابع ده چې کله ضرورت راځي نو ګرمه هوا لګي دا تخت به اوچت شي مونږ خلک چې جهاز کې اوچت شي نو شیشه کې یو خوا ګورو سیل کوو هلکه څه منظر دی او شیشه کې بل خوا ګورو چې وګورو چې دا دریاب دی او که دا غرونه دي او د سلیمان علیه السلام یو خوا بل خوا کتل نو چې به کله تخت په هوا شو نو سر به یې ښکته کو د رب العالمین شکریه به ادا کول خدای ستا شکر الله دا دومره هوا دې راله تابع کړې ده او دا به روان شو قرآن شریف کې الله فرمایي رخاء حیث اصاب چې ما ولا باد تابع کړی خو داسې لکه دا اوس د هوا برپه وي تله طوفان راشي تله زول راشي او طوفان راشي نو جز غرق کي جز غلبیږي را غلبیږي بعضې وخت کې هغه کپتان د جز اعلان وکړي چې موسم خراب دی او خراب موسم کې جز تیم نشي او قرآن شریف کې الله فرمایي رخاء دا باد یې داسې تابع و چې د باد کې لقړوت نو طوفان پکې نو هغه ګوله پکې نه و چې تابعیږي او نه د خراب موسم څه احتمال پکې رخاء چې کم خوا به ته او کم ځای ته بنیته نو باد د ده تابع و ښه اطمینان سره به یې هغه ځای ته رسو اوس دا خلک وایي که نه وی دا باد په خوا به خلک اوس هغه شی ختم شو اوس هم چې دا هوایي جز برخیږي نو د هوا په زور باندې خیږي د هوا په زور دی روان دی بره هلکه دا خو بره یخني ده او کله ګرمي ده او دا تخت به څنګه په هوا ته دا د سلیمان علیه السلام معجزه ده دا به نه وی چې لکه اوس جس څنګه دي داسې به ته نه جس په اسبابو روان دی او معجزه کې اسباب نه د پیغمبر د ګوتو نه اوبه بهیږي نو هغه څه نلکه خو دلته نه وی لګېدلی چې اوبه ترې روانې دي او نه شاته نه کوي شته د الله طاقت دی معجزه د پیغمبر دپاره د رب العالمین یو طاقت دی بس د الله د طاقت مقابله څوک نشي کولی دا لوی تخت به په هوا تابع شوه حیوانات تابع دي ټول حیوانات ورسره خبرې کوي خبرې قرآن شریف کې الله وایي زه نه وی په لاره روان دی او په لښکر دی ورسره په ځمکه روان دی دې وخت کې لوی لښکر دی او د دنیا فوج دی یو میږی د سورې نه بار راوتې ده د میږو مشره مور چې ده هغه د خپلو میږو ته اعلان کوي یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم دا قرآن شریف کې الله وایي لا یحتمنکم سلیمان و جنوده وهم لا یشعرون ای میږو شابه فوراً خپلو سورو ته ننوځئ سلیمان علیه السلام سره د خپلو لښکرو را روان دی ګورې ریز مریض هم نه کي د هغې د خپو لاندې که رالی دل بشی دا اواز سلیمان علیه السلام واورېده رښتیا ووایې موږ د میږي اواز اورو نه میږي خپل منځ کې لګیا دي خبرې کوي موږ یې اواز نه اورو دا اوازونه کوي خو موږ ته پته نه موږ یې نه اورو مرغۍ خبرې کوي موږ پرې نه پوهېږو نه اورو او که وایرو په مطلب یې نه پوهېږو میږي لګیا دي ای میږو سورو ته ننوځئ شابه فورا سلیمان علیه السلام سره د لښکرو روان دی او د پښو لاندې هم دل نه کي فتبسم ضاحکا من قولها چې سلیمان علیه السلام دا خبره واورېده مسکې شو ویې خندل مسکې شو قرآن وایي فتبسم ضاحکا مسکې شو لږې هم خندل اوهو میږی ته هم پته دا حیوانات الله خبرې دي ته پته قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې وعلمنا منطق الطیر ما د مارغانو په خبرو هم پوه کړی څومره چې مارغان خبرې کوي په هغې پوه څنګه چې انسانانو کې څوک په پنجابۍ کې لګیا دی څوک په پښتو کې لګیا دی او څوک په انګریزۍ کې لګیا دی څوک په اردو کې لګیا دی دارنګې د حیواناتو کې خپل منځ کې په خبرو کې اختلافات شته لیکن په هغه ټولو سلیمان علیه السلام خدای پاک پوه کړی کوم ځای کې چې اوبه نشته اوبه نو ځان سره به یې دغه ګرځو هد ملا جرګک به یې ځان سره ګرځو ملا جرګک له الله دا یو پوهه ورکړې ده چې هغه یو ځای کې پته ورته لګي چې اوبه دلته څومره لاندې دي 10 ګزه لاندې دي او که 20 ګزه لاندې دي اوبه بیا خوږې دي او که ترخې دي نو ملا جرګک به یې ځان سره ګرځو دې دپاره چې ما ته د اوبه ولو یو ځای ته لاړ هلته ملا جرګک وګوری نشته نو غوسه شو لمانځه وخت دی اوس او دلته چې مونږ ته څه پته لګي چې اوبه څومره لاندې دي څومره ځای کوي که نه چې اوبه ځان له راوباسو ځکه پیریان او دیوان په قبضه کې دي ملا جرګک نشته قسم یې خوړه قرآن شریف کې الله وایي وی که دا ملا جرګک ماله په ګوتو راغی نو زه به یې وجنم پرېږدم یې نه لا وجنم ذبحه کوم بیا به سخته سزا وله ورکوم دې کې ملا جرګک راغی چېرته تللی اوس ګوره داسې ته ویلی چې ملا جرګک ته چې چېرته تللی خپل طوطي ته ویلی چې چېرته تللی خارو ته ویل چې سپي ته ویلې چېرته تللی وې باقاعده خبرې ورسره کوي په خبرو یې پوهېږي هغه ډېر هوښیار دا نوې ناشنا سیل او سیاحت دار چا خوښ ملا جرګک هوښیار هغه وی صاحب دلته راسره نور ملګري یو ځای شو په دې ونه ناست وم هغې وی چې دلته یو ډېر زبردست ښار دی چکر نه لګې ما وی راشه سیل به وکړم خپل آقا ته به هله ویم چې دا ښار څوک دی او کوم ځای دی لوم صاحب دا د یو کلی دی سبا ورته وایي د هغې یو بادشاه ده او هغه د بوتانو عبادت کوي ګوره څومره لوی طاقت خدای سلیمان علیه السلام له ورکړی دا ومنئ که نه په هوا کې روان دی پیریان تابع دي لیکن د غیب وایي د مو سره ګورې بیا هم نشته د ملا جرګک نه معلومات کوي چې اوبه څومره لاندې دي څومره نه دي قرآن وایي او ملا جرګک نه معلومات کوي ملا جرګک ورته وایي چې هلته کې بله بادشاه ده او هغوی د بوتانو عبادت کوي
بوتان عبادت کوي وی او ولېږه ښه یو خط تله در کوم د یو سا دا خط وغورځوه پته دې لګو چې ته رښتونې او که دروغجن یې خط یې وله مخوکه کې کېښود هغه لاړ والوته او خط یې هغه ملکې بلقیس ته په غېږ کې ورغورځو واپس راغی ام وله په غېږ کې ورغورځو هغې کې ورته سلیمان علیه السلام لیکلي انه سلیمان انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین چې ما ته زما تابع کېږې به دا کفر و شرک به پرېږدې ایمان به راوړی خبره مې دې پورې کوله هغه پوره قصه درته نه کوم خو چې زما کوم ځای کې مقصد دی هغې له راځه چې حیوانات تابع دي خبرې ورسره کوي میږو په خبرو باندې پوهېږي خبرې ورسره کوي باقاعده خبرې اورې خو پوهېږي او پیریان یې تابع دي داسې حکومت یې نن سبا یو پیری څوک نشي تابع کولی پیریان یې تابع دي او پیریان یې څنګه تابع دي داسې تابع دي قرآن شریف کې الله فرمایي په دریاب کې غوټې وی او ملغلرې او یاقوت او مرجان او دا لالونه وله راوباسي داسې تابع واصلنا له عین القطر قرآن شریف کې الله فرمایي وی تانبه او پیتل مې ورته آسان کړي قیمتي شی په هغه زمانه کې تانبه او پیتل اوس هم قیمتي شی دی اباده کې به تانبه او د پیتلو استعمال کو په دروازو کې او په پیلرو کې او په دې نقش و نگار کې به د هغې استعمال کو الله وایي داسې مې ورته آسان کړي چې د پیتلو غټ کان به او چې ګوتې به یې ورولې داسې به قوبېده لکه د اوبو په شان چې تانبه او پیتل ویلې کې څونه خرچې پکې هغه چې به یو پوښ پې نارې کړی نو ویلې به شوه او چې څه به یې ترې جوړول او کومه نقشه به یې ترې جوړوله او کوم ډیزاین به یې ترې جوړو نو هغسې جوړولی شو دی بل کمال وله رب العالمین ورکړی ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه قرآن شریف وایي پیریان مې تابع کړو من يعمل بين يديه د مخکې به یې کار کو بإذن ربه د الله په حکم او چې کوم پیری به کار کې سستی کول او کار به یې نه کو نو قرآن کې الله څه وایي ومن يزغ منهم عن امرنا نزغه من عذاب السعير چې کوم پیری به د سلیمان علیه السلام خبره نه منله او کار به یې نه کو موږ به مضبوطه سزا وله ورکول الله قرآن شریف کې فرمایي نو رب العالمین د پیغمبر ټوله توجه خو څه ته دین طرف ته نو د الله په حکم یې بیت المقدس جوړل شروع کړه خپل مقصد ته رانه بیت المقدس یو ډېره ښایسته نقشه یې جوړه کړه هغه نقشه پیریانو له ورکړه پیریان کار زر کولی شي انسان په نسبت پیریان هر ځای ته رسېدي شي په یو سکند کې او په 15 منټو کې کوهستان ته هم رسېدي شي او په لږ وخت کې د کوهستان نه اعلی لرګي هم را رسولی شي او دریاب کې هم غوپوي د دریاب د ویښ نه د ملغلرې او دا جواهرات راوړلی شي کار کوي نو رب العالمین په حکم باندې د بیت المقدس یو ډېره ښایسته مدیداره نقشه جوړه کړه او پیریان یې راغونډ کړه دا نقشه والے او کار شروع کې بیت المقدس به جوړو يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور قرآن شریف کې الله فرمایي وی غټ غټ بلډینګونه به سلیمان علیه السلام د دې پیریانو جوړول او پخلی به یې وله کول نو څنګه پخلی به یې وله کول دیګونه به یې وله پخول خدا نه د مونږ د دیګ په شان دیګ قرآن شریف کوي قدور الراسیات هغه دیګ کې څوک د ځای نه لقولی نه شي غټ غټ دیګونه څوک د ځای نه نشي لقولی هغه دیګونه به یې وله پخول او جناب د دنیا دعوت به خلک به راتلل او لنګر به چلېده او شاهي دربار به نقشه یې ورکړه سلیمان علیه السلام وی دا بیت المقدس په دې نقشه جوړول غواړم ډېره ښه ده صاحب او دته رب العالمین حکم وکړه چې ته یو کوټې ته ننوځه دوی له نقشه ورکړه دوی به خپل کار کوي او ته یو کوټې ته ننوځه او زما د عبادت د اعتکاف نیت وکړه هېڅوک به تاله نه راځي ستا د رزق د ډوډۍ انتظام به زموي لکه اوس سړی جونګړې ته ننوځي او چله بس څلوېښت ورځې دا بزرګان نیکان صالحان یا جومات ته ننوځي او ځان نه څادر تو کي او څلوېښت ورځې څوک دوه میاشتې څوک درې میاشتې اعتکاف یو چله وباسي خو دله خو بچي او ملګري ډوډۍ راوړي که نه هغه پیغمبر دی د الله حکم دی نه یو شیش محل ځان نه جوړ که مزېدار هغې کې ښه په قلار کښېنه خپل عبادت کوه او دې پیریانو ته داسې نظر کوه چې دې کار کوي او که کار نه کوي نور زما کار دی هېڅوک به نه راځي لګیا اوس خپل عبادت کوه ډوډۍ انتظام به دله زه کوم د خپلو وزیرانو نه اجازت واخېسته چې تاسو خپل محکمې هر یو وزیر چلوئ بس زما اخري وزیر او په دې اخري ورځو کې د الله په حکم زه د شیش محل ته د شیشو دې محل ته ننوتم ما سره د چا به څه کار نه زه به د خپل پروردګار عبادت کوم او له داسې ځای کې محل جوړ کړی و چې دا ما ته بیت المقدس جومات بښکاري او د جومات کار مې د پیریانو ته حواله کړه دې پیشه جوړولی پیش هر وزیر ته خپل کار حواله دی ته زراعت کوه ته د خلکو منځ کې قضا کوه انصاف قایموه ته د خپل جهادونه کوه د فلانکي وزیر د فلانکي او د فلانکي د فلانکي او فلانکي د فلانکي هر چا ته خپل کار حواله شو او بس
نور د سلطنت کار تاسو ته ما منتقل کو دغه شیش محل کې به زه خپل عبادت کوم د الله نه ستاسو ډوډۍ غواړم نه جامه غواړم نو به زما الله به زما انتظام کوي او پیریانو باندې به زما نظري تکړه شی تاسو کار کوئ دا نقشه او دې مطابق به تاسو کار کوئ بهترین طریقې سره بیت المقدس به جوړئ لګیا دې ورته ګوري او دقسې را کونټۍ راغشتې ده دا کونټۍ او دې دقه دې خپلې زنې ته نیولې ده او د الله تعالی عبادت کوي رهبانیت زمونږ په امت کې منع دی مونږ خلک به عبادت هم کوو او خپلې بیبي سره تعلقات به هم ساتو او خپلو بچو له به رزق هم ګټو او خپل غم خادي به هم کوو او د جمع مانځله به هم راځو زمونږ په شریعت کې دا رهبانیت منع دی هغې دپاره دا جایز و په هغه زمانه کې چې که ته یو کال له شپږو میاشتې رمضان له شوې او هیچا سره تعلقات نی نو تاله جیل دی لګیا دی هغه خپل عبادت رهبانیت کې کونټۍ راغشتې ده دقه زنې ته یې نیولې ده او دې پیریانو ته دقسې نیغ نیغ ګوري او د خدای ذکر وسکار کوي او پیریان لګیا یې دلادل کار کوي څوک لګیا دي خښتې راوړي دغه راوړي تیږې راوړي څوک ټایرونه راوباسي هغې باندې کار کوي او څوک تانبه او پیتل راوړي او په هغې کې لګیا دي کار کوي یو ورځ نه دوه ورځې نه په کلونو لګیا دی او خدمت کوي او هغه نقشه چې سلیمان علیه السلام ورکړی د هغه انجینرانو په مخ کې لګیا دی خپل کار روان دی او داسې ده ته ګوري چې سلیمان علیه السلام مونږ ته خیال دی که نه دی بل وایي او لکه هغه دی مونږ ته نیغ ګوري ښه ور ډبل کار کوه چې کوم پیري با خوا دې خوا ټول نورو پیریانو ته به یې وي اوچتې کوي په دې دریاب کې وله غوټۍ ورکړي ومن یزغ منهم عن امرنا نزغه من عذاب السعیر قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي هغې کې ځان له لکه څنګه چې دا ډوټو کې خلک وي په یو مشر دی د هغه مشرانو د پاسه نور مشران دي د هغې مشرانو د پاسه نور مشران دي ډبل کار کوي هغه افسران به تل د پیریانو داسې به کتل هلکه ګورې تکړه کار کوی ښه سلیمان هم نیغ دی خوا مونږ ته ګوري هغه سره الله څه چل کړی و د هغه نه خدای سایستې وه دې ته ډله والې ده او روح ته رب العالمین درکړی سات یې وتې ده خو د پیغمبر وجود دا خاوره نه خوري دا قانون دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو راځئ په ما سلام اچوئ ستاسو سلام به زه اورم صحابه ورته وی د الله رسوله ستا وجود خو به خوري شوي نو ته به څنګه زموږ سلام اورې وی ان الله حرم على الارض ان تاکل اجساد الانبیاء وی الله په ځمکه دا حرامه کړې ده چې د پیغمبر وجود دی وخوري ځمکه به د پیغمبر وجود نه خوري بلکې یو روایت کې داسې دي الانبیاء احیاء یرزقون فی قبورهم پیغمبران په خپلو قبرونو کې جمدي دي رب العالمین رزق او روزي ورکوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې معراج ته تکله نو وی فرمایل وی تلم وی موسی علیه السلام مې ولید حضرت موسی علیه السلام وی یصلي فی قبره په خپل قبر کې لګیا دی او خپل لمونځ کوي خپل قبر کې لګیا دی او لمونځ کوي موسی علیه السلام مې ولید نو د پیغمبر وجود نه خورې کېږي او نه د پیغمبر وجود ته خاوره او څه نقصان رسېږي رب العالمین یې ټیم پوره که د مرګ ټیم پوره شو ساتې لاره والوته سا لاره او سلیمان علیه السلام دقسې لګیا یې دې زنې ته یې لرګي خپله کونټۍ لمه کړې ده او ساتله اوس ورونو تعمیر نیمګړی پاتې دی او سلیمان علیه السلام وفات شو دا د مقصد خبره دا ده رب العالمین ولې یو خاصه نیټه مقرر کړې وه که دا سلیمان علیه السلام له سا نه وې وتې او دې جمدې بیت المقدس خو لا تیار نه دی عقل څه وایي عقل خدا وایي چې دې جمدې وې او دې بار هم راوتې د چکر هم لګولې چې یو سړی د لرې دی نه په دوربین کې ګوري یو شي ته یا یو سړی په شیشه کې یا په کیمره کې یو شي ته ګوري او یو سړی راشي او مخامخ په چکر لګي دواړو کې فرق شته کې نشته عقل څه وایي عقل وایي چې الله دومره صبر خو به دې ورته کړی چې دا بیت المقدس خو جوړ شوی الله دومره صبر به دې ورته کړی وی چې د بیت المقدس خو جوړېږي د عبادت دپاره چې یو مونځ به د جمع پکې کړی وی یو سړی چې کور جوړوي مقصد یې پکې سي چې زه په دې کور کې اوسمه یو سړی جومات جوړوي او شورو پې وکړي او په دا میانځ کې پکې مړ شو خلک څه وایي اوهو دې غریب خو ډېر په مینه جومات روان کړی یاره چې دونه عمر خو یې وی چې د یو مونځ خو یې پکې کړی وی اوس عقل ستا یو څه وایي فیصله د الله بله دقه ځای کې زما غرض دی عقل وایي چې لږ دونه جون دی وی چې سلیمان علیه السلام دا جومات په خپلو سترګو د جوړېدو نه پس لیدلی وی عقل وایي چې په ډېر محبت او مینه جومات روان کړی دی او دا ته مکمل شوی وی او د هغې معاینه کړې وه څه خوند به یې کړی عقل وایي چې دا جومات یې جوړو د عبادت دپاره چې د یو مونځ خو د جمع پکې کړی وی یو ورځ اعتکاف یې پکې کړی وی دا زما عقل وایي دا الله فیصله څه وایي الله فیصله دا وایي چې الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها چې کوم روزي مو وله مقرر کړې ده او هغه روزي وخوري او هغه پوره شي نو جومات که نیمګړي مې وجنم سا به وباسم واده کې نه دي کړی کوېدنې کړې ده او سبی ډولۍ ده نو سا به ترې وباسم چې نیټه پوره شوه
الله دا وایي زما عقل څه وایي یاره یو ورځ خو به یې ورته کتلي چې د واده دا خوشحالي خو یې لیدلې نه پالنګ باندې به دې څه وباس زما قانون الله وایي دا دی د الله قانون څه وایي بچو له روان دی لاس کې میوه نیولې ده چې دا بچو له وړم زما عقل خو دا وایي چې ډېره خواري کړې ده او ډېر په مینه کې روان دی چې کور ته ورسي او دا امونه په دې بچو سره یو ځای خوړلې زما عقل دا وایي د الله فیصله څه وایي نه امونه به دې په لار کې د ګوتۍ نه غورځېږي او په لار کې به مري داسې ده که نه ده زما عقل او ستا عقل او د خدای فیصله دلته کې یو بل سره ټکراو ده عقل یو څه وایي الله بل څه وایي عقل ناقص دی د الله پویت کامله ده عقل خدا وایي چې د نبي علیه السلام 63 کاله عمر دی په 63 کاله کې د حضور پاک نه څونه خیر امت ته ورسېد وایه که نه عقل خدا وایي چې 63 کاله نه او 63 زره کاله عمر وي نو خیر به نو څونه رسېدلی عقل وایي زه ویم افسوس زما به څو مري زما خو زیات نه زیات چې ډېر عمر هم شي نو شپېته دي شي او یا دي شي اتیا دي چې سل دي شي زه وایم چې زما د عمر د نبي علیه السلام مبارک نو امت ته به خیر ډېر رسېدلی داسې به تم وایي داسې یو بل هم وایي داسې به بل هم داسې ده که نه ده عقل زما دا وایي خدای څه وایي الله وایي نه باس 63 سال عمر مې ورله فیصله کړې ده دومره به ډېر راته نږدې دی ډېر مې نیازبین دی ډېر مې خوښ دی ستاسو نه مې ډېر خوښ دی مخلوق نه مې ډېر خوښ دی مخلوق مې د هغه د مخه راوستلي دنیا ته او هغه سره مې ډېره زیاته مینه ده او د ګناهګارو سپاره شپم پې کوم ستاسو نه ما ته نږدې د پیغمبرانو سردار دی خپل عقل دې مه چلوه خو زما فیصله دا ده چې عمر به 63 کالې په دنیا کې زیات بني دا د عبرت خبرې دي زما ورونه نو عقل وایي چې سلیمان علیه السلام خو دا جومات لږ لیدي وي که نه چې جوړ شوی دی او یو مونځ خو یې پکې کړی وي که نه ما د جوړېدو نه پس او لکه غوندې ناست دی پکې کړی وي که نه عقل دا وایي رب العالمین څه وایي نه زما فیصله دا ده چې ثابت یې وباسم دقسې تکیه والې ده دا کونټۍ دې ځینې تاړمه کړې ده او پیریان هغې نیغ نیغ ګوري ورته هغې پې نه دي په دې باندې چې د ساه وتې ده خو ورته دا پته لګېدلې وي چې سلیمان علیه السلام په وفات دی پیریانو بیا څوک کار اخیستی شي هر څه به یې په نیمه کې پرېښو تښتېدلی به پیریان خو زورور خلک یې اور نه پیدا دي غوسه خو یې دومره ده چې څوک ټینګېرې ورته نه شي غوسناک قوم دی رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي فلما قضینا علیه الموت چې موږ په هغه د مرګ فیصله وکړه ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته چا خبر کل پیریان وینه خدای مقرر کړ لاندې وینه لګیا دي هغه شیش محل کې خدای وینه راوستل او هغې کې لګیا دي او د دې کونټۍ د هغې ورو ورو خوري وینه لګیا دي ورو ورو خوري 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 خو چې د کونټۍ هغه ویښ وینو او لاندې نه وخوړلې شوه نو کونټۍ پرېوته نو چې پرېوته نو سلیمان اسلام را پرېوته کونټۍ د وجې نه دلته کونټۍ علامه ده فلما قضينا عليه الموت ما دل على موته الا دابة الارض تأكل من سأته فلما خر ترى بريوت تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين پیریان وقت یلکه سلیمان علیه السلام خو هغه پرېوته خو وفات شوی دی هلکه کونټۍ چې وکتله او دا خو 6 میاشتې مخکې وفات شوی دی بلکې حافظ ابن کثیر وایي یو کال مخکې وفات یو کال یې کونټۍ ته ډډوالی یو کال پیریان لګیا دي کار کوي او شیش محل ته ځي تماشه کوي چې سلیمان مونږ ته ګوري که نه ګوري زر رامنډه کړي هلکه مونږ ته نه ګوري ګورې ښه دغه یو کال پیریان لګیا دی او ډبل کار کوي او انجینران لګیا دي د پیریانو کار کوي چې لاندې وکتل لکه دا وینه چې لګېدلې دي او دا دونه ځای خوړلی څونه موده کې به دا خوري اوهو دا خو یو کال شو چې وینه دی کونټۍ تاړم او دا کونټۍ خوړلې ده فلما خر چې را پرېوته تبینت الجن قرآن عجیبه الفاظ دي پیریانو ته پته ولګېدله ان لو کانو یعلمون الغیب لکه مونږ چې څنګه بعضې خلک کوي پر انسانانو کې بعضو سره علم غیب دی پیریان هم وایي بعضې پیریانو سره علم غیب دی اوهو که زمونږ پیریانو سره د غیب علم وی دا دومره عذاب کې به ولې مبتلا و مونږ ته خو به یو کال مخکې پته لګېدلې وه چې سلیمان علیه السلام وفات شوی دی دا ډبل کار به هم ولې مرګ چې راشي سلیمان علیه السلام سره پیغمبري وه ښه مضبوطه پیغمبري بس د دنیا مرګ نه پیغمبری بچ نه کړی شو داسې سلطنت و چې داسې سلطنت قرآن وایي د بل چا نه تېر شوی دی او نه به راشي هغې سلطنت بند کړی شو پیریانو باندې تسلط د بادشاهي ده پیریان تابع دي دیوان تابع دي د بلقیس تخت ولا رب ته سترګې کې راوړي د بلقیس تخت چې کله راوړه که نه وی څوک به راوړي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي یو پیری وایي وی صاحب زه به یې راوړم څونه ساعت کې به یې راوړې قبل ان تقوم من مقامک دومره ساعت کې به یې راوړم چې ته د ځمکې نه پاسې دومره ساعت کې به راوړم چې ته د ځمکې نه پاسې بل څه وایي وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك وی ته به یې څومره ساعت کې راوړې وی زه به یې دومره ساعت کې راوړم چې سترګه ته څومره راپی سترګې رپ کېدله را دا ګورې منګلک خبرې نه دي د ډایګیس او د اخبار خبرې نه دي دا د قرآن خبره ده دا د الله خبره ده
خدا چې کوم وایي چې زه دله په رب د سترګې راوړم دا څوک دی الذي عنده علم من الكتاب دا هغه څوک دی چې د سلیمان علیه السلام په رعیت کې وزیرانو کې د تورات عالم دی د تورات علم دی ورسره ورته وایي اسم اعظم دی ورسره هغه ورته وایي علم من الكتاب او زه دله راوړم دومره ساعت کې چې سترګه رپې د تکړه شره ویړه په رب د سترګې کې د بلقیس تخت هم یو شاهي تخت یو بهترین تختو پر رب د سترګې کې راوړو په میدان کې ورته کې او د الله شکریه ده داسې پیریانې تابع داسې جناتې تابع داسې دیوان او په دریاب کې ورلغو پی وی داسې پیریان مرګ نه بچ نه شو دنیا کې مرګ نه بچ نه شو مرګ راغی ورته او خبرې ورسره حیوانات هم کوي او مارغان هم ورسره کوي او د میږو په خبر هم پوهېږي او پویه خدای سونه ورکړی الله اکبر بخاري شریف کې حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دوه ښځې وې د یوې ښځې بچې شرمه خو تخته د یو هم زوی دی او د بل هم زوی دی اجم دی چې کم پاتې شو یو وی دا زما بچی دی ستا هغه شرمښ تختولی دی بل وی دا زما بچی دی ستا هغه شرمښ تختولی دی فیصله به په چا کوي یو وی دا بچی زما دی ستا هغه دی تختولی بل وی بچی زما دی ستا هغه تختولی دی لاړل حضرت داود علیه السلام سلیمان علیه السلام پلارو هغه لا ورغی بچی دی مشرې سره چې کومه پکې مشره ده هغې وی دا بچی زما دی د دې هغه شرمښ تختولی دی هغې بلې ته وایي تا سره څه ثبوت ګواه شته هغې سره نه ثبوت او نه سره ګواه نو هغه داود علیه السلام فیصله مشرې له ورکړه چې باره وته سلیمان علیه السلام ورته وایي څه چل دی وی دقه چل شوی دی وی بابا مې څه فیصله وکړه وی دې مشرې له بچی ورکړه وی ښه وی په ما فیصله کوی چې دله وکړه کشر وی او صاحب دا فیصله راله خدای دپاره زما له پې مطمئن نه ټیک ده د پیغمبر فیصله ده زه منم انکار نه کوم تیره له وکړه وی دې دله وکړم یو بس حکم یې وکړ چې چاله راوړی په دامیان به نیم کو نیم به د مشري شو نیم به د کشري شو زه خو داسې فیصله بچی به په دامیان دله اوس نیم کم نیم د مشري شو نیم د کشري شو بچی ترې واخیست چلی پسې لک راغی مشره مطمئنه د غږ نه کوي کشري چغې جوړې کړې وی خدای لپاره مې اعلاله وه د دې مشري شو خو مې اعلاله وه د دې مشري شو د دې شو خو مې اعلاله وه سلیمان علیه السلام بچی راوغی کشري بیا ستا دې دوړه چا وی ته وی هغه څنګه وی بله پوټې هم پله کې فرق رانغی او دې چغې فریاد جوړ کړه معلومېږي دا چې بچی د دې دی شور دی جوړ کړ زړه درزار د دې بچي جوړ کړل چې خیر دی که د هغې شي خو بچی خو به د ما مخکې د شلېدو نه بچ شي که نه نیم کېدو نه بچ شي دې ته پویه فهمناها سلیمان قرآن شریف کې الله وایي دا پویه مونږ سلیمان علیه السلام له ورکړې ده پویه څومره پویه هم بچ نه هغه د هوا تابعوالي هم بچ نه که او چې بیت المقدس نیمګړی دی خو چې تیم پوره شو سا لاړه ډېر لوی عبرت دی زموږ ستاسو دپاره په دې ډېر خلک وایي یاره جي د اخوې لا ځواني وه ځوانی کې مړ شه ډېر خلک وایي یاره جي لاس کې فروټ راغېستي و بچو له وړل چې دا خو یې کور ته رسولی ډېر خلک وایي یاره چې پلانکي هسپتال ته تللی وې پلانکي ډاکټر له یاره بچ شوی به وي ډېر خلک وایي یاره چې دې سړک نه لوی تللی او دې په دې ته چا وي چې په سړکونو ګرځه دې په کور کې وي دې بچ شوی به وي ډېر خلک وایي هلکه دا تماچه پې خلاصه شوه او ولګېد یاره دته چا وي تماچو سره لوبې ټیک ته خپل اسباب به ساتې خو خدای سره کم وخت مقرر کړی دی کم سبب کم ټیم کم ورځ کم عظمته قسم په الله که د هغې نه بدلېدل شته خبره خلاصه دې کې هېڅ فرق نشته مرګ داسې یو حقیقت دی خلاصېدی ته نشي حضرت ابراهیم علیه السلام له چې کله ملک الموت راغی وی الله راولېږلم چې تا نه څه وباسم ټیم دی پوره هغه عجیبه خبره ورته کوي وی زما یو سوال جواب الله له ورسئ وی یو وی ته الله ته ووایه چې ابراهیم علیه السلام ابراهیم وایي چې زه ستا خلیل یم خلیل خاص دوست ته وایي نو هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیله داسې دوست راته وښایه که نه چې دوست یې وجلی دی زه ستا څنګه دوست یم چې ته ما وجنې ما نه څه وباس ملک الموت لاړ رب العالمین لا نو واپس راغی ابراهیم علیه السلام ورته الله ته زما سوال جواب ورسو وی الله سو فرمایل وی الله فرمایل چې ته دې زما دې خلیل ته ووایه هل رأیت خلیلا یکره لقاء خلیله چې داسې دوست چې ته لیدلی چې د خپل دوست ملاقات یې نه خوښ زما څنګه دوست چې زما ملاقات ته نه دی خوښ نو د مسلمان دپاره مرګ تحفه ده او چې دی پوره سوچه کامل مسلمانی الله دې موږ سوچه کامل مسلمانانو ګرځي تحفه ده او کافر دپاره د خدای قهر او غضب دی لو یعمر الف سنه افسوس چې زمونږ زر کاله عمر د دې نه هم زیات ځکه صرف دنیا د آخرت خو یې نشته شکر دی الحمدلله موږ له خدای جنت پیدا کړي موږ له خدای د آخرت خوشحالۍ پیدا کړي اوس پېښور ته دی نو شل لارې دي په یو به دی په بله به لاړ شي نو بله به پرېږدي په بله به لاړ شي آخرت ته جنت دوزخ ته د مرګ د لارې نه بغیر بله لار شته دی نه وی ښه بیا مرګ دی وی بس اوسنی وی ټیک دی دا مې قبول نشي خلاصېدی یو عالم خوب ولو وی خوب وینم چې زمری راپسې لګېدلی زه ته مخکې مو دا زمری راپسې زه منډه وم او زمری راپسې ځنګل ته لاړم
وی ځنګل ته چې ورسېدم یو اونه وه ما هغه اونې ته ټوپ کړې اوچت شوم د ازمرې راغی او د اونې د یوې ښکې راته ودرېد وی لږ غوندې خو مطمئن شوم چې دا لکه ازمرې خو اونې ته نشي راختې دی زه په دا اونه کې به ناست یم دا زمرې به ستړي شي اخر به روان شي خو هغه نه ځي وی خوب اوس خوب کې خو سړی سوچ بل شانتي وي وی مې چې دا به تر کومې په ونه کې ناست یم یو غټ خرام و د ونې وی په هغې ورو مې ځان اوتوخو او د هغې خرام سر له مې ځان ورسو په دې سوچ چې د خرام نه به ټوپ کړمه نو چې زمرې تر څو رارسېدي خو د تنې سره ولاړ دی نو زه به ترې تښتېدلی خوب وی چې لاړم هغه خرامه مې ونیوه او ځان مې ځولند کړه چې ټوپ وامه چې ځان مې ځولند کړه چې لاندې مې وکتل نو لاندې مې کوي دی د ښکو لاندې او یو ډېر تاترین کوي دی او په کوي کې یو اجدها خامار دی خوله یې وازه کړې او دا زمرې راغې د کوي پرې غل راته اوهو دا څه په بلا وړېد په اونه کې مطمئن ناست وم دا خو بس یو سړی د څانګې پورې ونښلي او ویزار شي بیا ونې ته ختې نه شي اوس خو زه واپس ونې ته هم نشم ختلی او دا لاس به مې ستړي شي اوس لږ سات پس نو یو بلا او دا دوه بلاګانې که د کوي غاړې ته پرېوتم زمري مې خوري او که کوي ته پرېوتم هغه خامار سره څه کوې وی په دې سوچ کې چې د اونې د خرام ته مې وکتل نو په هغې تورې سپینې مږې نښتې دي کر لکه د هغې په شانتې خورې او د نیمې نه زیاتې خرام پرې کړی دی لږ غوندې پاتې دی وی ما خو چې زما لاس به ستړي شي نو به غورځېږم دا خو که ځان ډېر هم ټینګم خو دا لږ غوندې ځای خرام پاتې دی باقي خو د سپینو او د تورو مږو راله پرې کړی دی دا به شي په دې هیبت کې راویښ چې راویښ نو کړه استاد لالا وی صاحب داسې خطرناک د هیبت خوب مې لیدلی وی دا خو تا ته رب العالمین د خپلې زندګۍ او د ژوند ټوله نقشه وښوله دا څنګه وی دا کم خرام پورې چې تا وی داندې دا ستا ژوند دی ژوند دا زندګي ده او دا کمې تورې سپینې مږې چې ته ولیدې چې دا خرام پرې کوي دا سپینې مږې ورځې دي او دا تورې مږې شپې دي دا شپې ورځې لګیا دي ستا د ژوند خرام پرې کوي رښتیا ووایه څوک د 50 کالو دی نو 50 کاله یې والا خرام پرې کړی څونه به پاتې ډېر لوی خرام د ژوند زمونږ ورې کټ شوی دی که چېرته عمر هم یا شي نو یو معمولي توتن کې پاتې دی که عمر هم یو ورځي یو پوټې غوندې پاتې دی که عمر هم یو کالي لږ پاتې دی که عمر هم 10 کالی نو 580 تېر شوي دي اندازې ته ګوره څونه خرام پاتې دی معمولي غوندې پاتې دا تورې سپینې مږې دا ورځې شپې دي او ستا د ژوند د خرام تېرې لګیا دي کټ کوي د نیمې نه زیات والی او دا توی چې د خپو لاندې دا قبر دی او دا په توی کې چې کم اجدها خامار دی دا مرګ دی مرګ دا به خامخا ټک درکوي بچېدی ته نشي نه د خرام نه بل خوا تلی شي دا به کټ کېږي او د کوي له به او د کوي په غاړه چې دا کم درپسې لګېدلې زمرې دی دا ملک الموت دی دا ملک الموت دی دا ملک الموت دی پرېږدي نه د خلاصېدی نه شي دقه قبر نه به او په قبر کې چې دا کم خامار دی دا مرګ به دله خامخا ټک درکوي دا حقیقت ګورم د دنیا په دې ژوند موږ څومره فخر کوو موږ وایو دقه ژوند زموږ زندګي ده اخرت یې مرګ بالکل یې دی زموږ وی چې کله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې دا انسانان الله پاک د حضرت آدم علیه السلام د شانه پیدا کړل دا دونه واړه کوټې نو مخامخ یې ورته ودرولو چې مخامخ یې ورته ودرولو نو دې کې الله تعالی نمونې او نښې پیدا کړې وې چې دا مالدار دی دا غریب دی دا روغ دی او دا شل دی او دا ښکلی دی او دا بدرنګ دی دا نښې نښانې وکړي نو حضرت آدم علیه السلام په هغه نښو نښانو د خپل اولاد وپېژند د الله نه یې تپوس وکړو چې الله دا څوک دي وي دا زما ستا بچي دي الله دا فرقونه دې پکې ولې پیدا کړي دي هلا سویت بین عبادک ادي یو شان ولې نه پیدا کړو چې ټول خشته وي ټول روغ وي په صحت برابر وي او ټول مزېدار دا فرق دې ولې کړی دی رب العالمین وفرمایل دا دې دپاره چې دي زما د نعمت شکریا دا چې کوم په یوه سترګو ړوند دی دې به د دواړو سترګو ړوند ته ګوري نو زما شکر به ادا کړي دا چې کوم په لاسو شل دی دې به دې ته ګوري چې د خپې خو مې روغې دي که نه په سترګو خو روغ یم که دا چې کوم په سترګو ړوند دی ابوی د لاسونه خپې خو مې روغ دي شل خو نه یم چې په کوټ پاتونو توښېږم که کم بدرنګ دی دې بوی د یاره که بدرنګ یم او د امریکې او د برطانیې والا په شان سور سپین نیم خو شکر دی هغوی سره ایمان نشته ماله خو خدای ایمان را کړی دی که هر چا کې خدای پاک داسې یو خاص نعمت ایښودی دی چې دې د ځان نه لاندې ته وګوري به د خدای شکر ادا کړي او که ځان نه لاندې ته نه ګوري بره ته ګوري د خدای شکر نه شي ادا کړو نو وی په دې کې بعضې بچیو د آدم علیه السلام چې د هغې د تندو نه ډېرې تیزې رڼاګانې نو ده د الله نه تپوس وکړه الله وی دا پکې څوک دی وی دا ستا په اولاد کې پیغمبران دی وی د یو کس د تندي نه ډېره غټه رڼا نو آدم علیه السلام وفرمایل چې الله عرض وکړو چې دا پکې څوک دی چې د تندي نه ډېره تیزه رڼا دي وی هذا ابنک داود دا ستا یو نوسیر داود دی علیه السلام د سجدې ډېرې کړي او الله ته جړاګانې زیاتې الله عمر دی ولا څونه مقرر کړی شپېته کاله نو آدم علیه السلام ته الله دا ښودلی و چې ستا به 1000 کاله عمر
چې د دې ته وکتل چې زما 1000 کاله دي او د خو 80 کاله دي 1080 دا خو ډېر کم وی الله د عمر ولږ زیات وی نه ما هر چا له خپل مقرر عمر لیکلی دی هغې کې نه یو سیکنډ مخکې والی کېدی شي نه رستوالی کېدی شي وی ښه الله که زه ولې د خپل عمر نه لږ غوندې ورکړم وی انت وذاکه دا ستا ده خبره خو ګورې ستا به کمیږي عمرونه ما ته لکه یو سړی 1000 روپۍ چاله ورکړي چې دا په دې 10 تقسیم کړه نو که یو له 100 ورکوي نو هم ټیک ده د یو له 200 ورکړي نو بل له به کمې ورکړي هغه روپۍ نه زیاتېږي د یو به زیات شي د بل به کمیږي نو که ته دله ورکې ورکه خو ګورې ستا به کمیږي وی ښه الله زما د عمر نه وله 40 ورکړه 40 وله ما ورکړه دی ولې 40 ورکړه او 40 خو ډېر شی دی د آدم علیه السلام جنت کې او جنت کې عمر لا شمېرلی کېږي نه دا زمانه دلته په دنیا کې شروع کېږي هغه ته خو 1000 کاله چې دا خو ډېر لوی شی دی وی چې آدم علیه السلام کله دنیا ته راغی دا خپل عمر به شمېره نو چې 40 کم 1000 پاتې شو نو ملک الموت ملک الموت ورته وایي ستا ټیم پوره ده آدم علیه السلام ورته وایي سوچ وکړه نو یې زه خو الله راولېږېدم ستا وخت پوره دی وایي 40 کاله مې پاتې ما ته الله 1000 ویلي او اعده دې شمېرم 40 پاتې دي وی ولې تا خپل نوسي داود علیه السلام نه دي ورکړې وی نه دروغ یې نه دي ویلې په قرآن کې حدیث کې نبی علیه السلام نسیه وجحده یېرو نو ځکه انکار و لکه د هغې عالم مثال داسې دی لکه سړی چې خوب وویني چا ته خوب یاد یو چا نه یېر یو نو انکار یې وکړو نو بچو یم یېره راځي او د خبرو نه انکار کوي یو سکند ورته صبر ونه شو مکه 40 کم 1000 باندې ته ساله ګوره ټیم پوره دی پاس نو چې هغه مخلوق پیدا که دویمه خبره پکې وره نو فرشتو الله نه تپوس الله وی دا چې د دنیا کې بیا دا څوک دي وی دا د آدم علیه السلام اولاد دی دا به دنیا کې پیدا کېږي وی دا به هم دونه واله واله وي نه نه دا خو به غټ غټ وي دا خو به ډېر شی وي وی الله دا به دا دنیا کې څنګه ځایږي بیا ته خو کربونه ایربونه نه هم زیات دي نو چې دا دې ته غټ غټ وجودونه ورکې نو دا به په دې دنیا کې ځایږي څنګه الله فرمایل مرګ به پرې راولم څه به ځي او څه به راځي یو ځای به ني دا ټول څوک به ځي څوک به راځي چا نه به ځمکه خالي کوم او په چا بیډه کوم نو فرشتې عجیبه خبره کوي وی الله چې مرګ دې وله مقرر کړو د دنیا نه ځي دې خوشحالونه دې دنیا ژوند به څنګه تېروي هر وخت به د مرګ په سوچ نن مرګ راځي او سبا راځي نن راځي او سبا راځي نو چې د چا مرګ په ذهن کې وي اب ژوند څنګه تېروي اب چا سره د خوشحالۍ خبره څنګه وکړي اب چا سره ژوند څنګه تېر کړي الله وی د دنیا د لذتونه به ورته داسې خواره کړم چې دا مرګ به ورته یاد نه ير به داسې ده اوس که نه د دنیا بچي او مال او دولت او کاروبار داسې په دې ذهن کې خوږ دی چې مرګ نو مرګ یو حقیقت دی څوک انکار نشي صرف یو خبره ده اخر کې درته وایم چې د مسلمان دپاره مرګ تحفه ده موت المؤمن تحفه د مسلمان مرګ تحفه ده تحفه ولې حدیث کې د هغې تشریح راځي چې موت مرګ هغه تحفه ده یوصل الحبیب الی الحبیب چې دوست د دوست سره ملاوي مسلمان الله سره ملاوي مسلمان جنت سره ملاقات کیږي د مسلمان د الله سره ملاقات کیږي د مسلمان د پیغمبر سره ملاقات کیږي دونه عظیمه تحفه بله کومه کیږي او د دې بندګۍ به خدای اجر هم ورکوي ثواب به هم ورکوي د دې چې دې ونه کړه عذاب به هم ورکوي نور الله فرمایي چې لا یجمعنکم الی یوم القیامه یو لویه ورځ ده چې هغې ته د قیامت ورځ وایي هغې ته به تاسو جمع کوم چې د دې بندګۍ ثواب دله درکړم او که زما بندګي م نه کړې چې بیا د هغې سزا دله درکړم او چې دومره مې لوی طاقت ده چې بندګي ما سره مناسب ده چې زما وکې نو بیا به زه تاسو له خامخا یو ورځ کې دا طاقت مې شته چې تاسو را جمع کړم ومن اصدق من الله حدیثا رب العالمین د دې دلایل په قرآن شریف کې ویلي دي لږ نه ډېر چې خدای به دا مخلوق دا پاسۍ د قبرونو نه دا به الله را جمدي کوي دا الله ته څه ګرانه خبره نه ده الله وایي چې زه کم کار کول غواړم او صرف کن ویم نو هم کېږي کن معنا شا انما نقول له کن چې مونږ ورته ده ووایو چې شا فیکون نو شي به الله نه ستړي کېږي په یو کار او نه چاته حاجت لري نه ګلکار ته نه مصري ته نه نقشې والا ته نه انجینیر ته چاته الله محتاجه نه دي دا ټول الله ته په خپله محتاجه دي نو الله دلته ډېر خشته دلیل وایي وایي زه به هم د قیامت ورځې ته را جمع کوم وایي ومن اصدق من الله حدیثا الله وایي دا زما خبره ده او زما نه رښتونې ذات بل نشته نو چې زه خبره وکړم هغه رښتیا ده رونو دغه ورځ ته چې دا ټول مخلوق الله را یوځای کړي دا ټول به د قبرونه بربند پاسي
لومبی جامه به خدای ابراهیم علیه السلام له ورکوي هغه سره یو ظلم شوی و چې کوم وخت کې اور ته غورځاو نو جامې یې ترې ویستې وې بربنډ کړی و د هغې دا یې دې ته یو فضیلت جزي وایي نو هغه له به جامې ورکي اول من لومبی هغه څوک یکسا چې هغه ته به جامې د قیامت پر ورځ واغوستلی شي هغه به ابراهیم علیه السلام او دا خلق چې د قبرونو نه پاسي دا به خپې بلې خپې بئ او ټول به ناسونتی کما بدأناکم الله وی چې څنګه مې پیدا کړی وی په حقه شکل به ټول د قبرونو نه پاسي وروستو به خدای قدرتي ته ور برابر کړي جامې به م وله ورکړي پروردګار او د سنتونو دا سسټم به م وله الله قدرتي برابر کړي چې ټول په دې میدان کې ودرئ نو هر یو نه به درې تپوسونه کېږي یو تپوس به ردي کېږي چې عن عمره فيما افناه عمر دې څه کې تیر او یو حدیث کې عن شبابه راغلی دی خصوصا د ځوانۍ تپوس پم پکې کېږي د عمر بم کېږي او په عمر کې د ځوانۍ ځکه ځوانۍ کې انسان ته څه تکلیف رکاوټ نه چې عبادت دی ولې نه کوي د عبادت اس رکاوټ ورته نه او د عمر تپوس به کېږي او زمونږ خلکو عمر بې ځایه تیر کړ د عمر نه مونږ فایده وانغشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ترمذی حدیث دی جلد ثانی چې ګوري مهرباني وکړه خذ من صحتک لبرزک چې جوړې نو عمل وکړه چې بیمار شي ګوري نشي کولی بیا چې سړی ناجوړه شي په کټ کې پروتي بیا په ولاړه مونږ نشي کولی بیا په ناسته نشي کولی بیا اودس نشي کولی بیا حج نشي کولی بیا عمره نشي کولی بیا د چا مریض عیادت او بیمار پرسی نشي کولی دا ټول ثوابونه دي د دې غریب نه د ثواب قصې ټولې لاړې ختمې شوې او یو حدیث کې راځي دا په ترمذی شریف کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا مرض العبد او سافر چې کوم وخت یو انسان بیمار شي او یا یو انسان مسافر شي او په سفر روان شي نو چې کله دی بیمار شو او د پروخ صحت کې کم عمل کړي په بیماری کې ولا غلی کلی کېږي او چې کم سړی مسافر شو او د په کلي کې کم عمل کو سفر کې خو هغه څه بند نشي کولی اقا عمل ولې لیکلی کېږي اور الله څونه مهربانه دی چې ته جوړې او ته نیک اعمال کې او بیمار شوې هغه د نیکو اعمالو اجر درله په بیماری کې خدای پاک لیکي او که ته جوړ یو نیک عمل دی ونه که نو په بیماری کې تا ځان د دوکه ورکړه برباد شوې سپه دلی نه لیکلی کېږي که ته په کلي کې او ته ښکلې نفل کې او ته ذکرونه کې او عبادت کې او ته مسافر شوې بیا هغسې نشې کولی چې مسافر شوې نو چې په کلي کې د سم نفلونو او تهجدونه کول په سفر کې به دله رب العالمین د هغې ثواب لیکي نو چې مریض شوې ګورې بیا عمل نشي کولی نو په صحت کې ښه عمل وکړه چې مرض کې دله الله هغه ولیکي او په سفر کې بیا نشي کولی نو چې کلي وطن کې مقیمې نو ښه عمل نیک وکړه چې په سفر کې دله پروردګار هغه ولیکي نو قیامت پر ورځ به دا تپوس کوي چې عمر دې څه کې تېر کړه او خصوصا ځواني دې په څه کې تېره کړه بیا به څه کوې ورسره زمونږ نه عمر لاړ برباد شو ځواني مو تباه شوه هېڅ نیک عمل مونږ په ځوانۍ کې ونه کړه ټوله ورځ دا خلک دنیا پسې ټوله ځواني په دنیا کې تېره شوه او ټوله ځواني په عبثیاتو کې تېره شوه ټول وخت په موبایل او په نېټ کې تېر شو ټول وخت د ملګرو سره په یارانه او دوستانه او په منډو ترړو کې تېر شو فضل روزانه تاسو لږ سوچ وکئ ماسخوتن چې سملی دا فکر وکئ چې نن مونږ الله څونه یاد که او څومره الله یاد نه دی کړی نن دې څلېرویشتو ګنټو کې ما څومره وخت الله له ورکو څونه وخت مې خیرت له ورکو دا لږ سوچ وکئ تاسو نو قسم دې د دې عمر او د ځوانۍ به تپوس کېږي دویم به رسه تپوس کېږي من عن ماله د مال نه من این اکتسبه او فی منفقه چې دا دې وګټه د کم طرف نه خرج دې په څه کې کو مال دې حلال ګټلی او که دې حرام ګټلی نن سبا خلق په دې سوچ کې پراته دي چې پیسه وګټم او مال زیات کم او دولت بچوله رزق ښه کم دې ته نه ګوري چې دا حلال دی او که دا حرام دی قسم په خدای را دې مال حساب کتاب به را سره کېږي 1 روپۍ حرام چې دې کړي 1 روپۍ حرام
او دا دې ګټلي نشي تللی جنت ته تر څو چې د هغې بدل د سره خدای ته نه خلاص کړي زمون خلق خزر داوی توبه وباسا ګورې پردی مال په توبه نه بخلی کېږي پردی مال په توبه نه بخلی کېږي بیا درته وایم پردی مال په توبه نه بخلی کېږي رسول الله مبارک فرمایي وی مهرباني وکړې که د چا حق در باندې پوری دلته انتظام خپل برابر کې که آخرت ته لاړی نه هلته مال شته او نه درهم شته او چې تا باندې له چا حق پورې دی آخرت کې به څه کېږي د هغې برابر به نیکۍ تا نه خدای علي غله به ورکوي نیکي به تا نه کمی غله به ورکوي او که ستا نیکۍ خلاصې شوې نو د هغه سړي چې د چا در باندې حق دی د هغه ګناهونه به الله رالي او ستا په دې سټ پې بار کوي حضور پاک یو ځل تپوس وکړو وی مفلس پیژنې فقیر غریب وی او د الله رسوله وی چاته وی وی چې پیسې ورسره ني درهم دینار وی دا خو مفلس نه دی دنیا کې خو چا سره پیسه دي او به ګټي رشتہ دار به مړ شي د هغه نه به وله پیسه راشي څوک به زکات خیرات کې وله ورکي لیکن مفلس هغه دی چې د ډېرې نیکۍ په دنیا کې کړي خو خلکو سره ظلمونه کړي او زیاتي یې کړي د بدن او د مال نو چې قیامت پر ورځ الله ته ودرېږي نو د نیکۍ والته روانې شي چې په چا ظلم کړی دی د هغې برابر نیکي به تی سړي لځي د چې مال والې دی د هغه برابر نیکي به تی هغې لځي او که د نیکۍ ختمې شوې نو د هغې خلکو ګناهونه به پرې رابار کېږي زمانون ډېره سخته ورځ ده ګوره یو خامخا راتلو والا حرام یوازې دې ته نه وي چې د چا نه غلا وکړې حرام دې ته نه وي چې د چا نه ډاکه وکړې حرام یوازې دې ته نه وي چې د چا پوله پټې ګیر کړې حرام یوازې دې ته نه وي چې د چا شوتل غلا کړې دا پردی اوبه چې زمیندار د یو بل ګیرئ دا هم حرامه ده دا بالکل حرامه ده او دا چې 2 نمبر شی خرڅی د 1 نمبر په قیمت قسم دې دا هم حرامه ده او چې د ټګۍ کار کې دا هم حرامه ده واړه په غټو بدلې څښا په خو بدلې دا ټوله حرامه ده دا ټوله ټګي ده ډېر خلک یې نیکان خلک یې صالحان خلک یې او 2 نمبر شی خرڅوي او 1 نمبر په نوم یې خرڅوي د چین مالی او د جاپان په نوم یې خرڅوي دا ګناه ده دا حرام دی د دې به تپوس کېږي د قیامت پر ورځ او بیا د دې به هم تپوس کېږي چې مال دې کم ځای خرچ کړ حلالو کې دې خرچ کړه که حرامو کې دې خرچ کړه دا تپوس به کېږي موږ څومره مالونه په حرامو کې لګیا دي څوک پې ډمتوب کوي څوک پې ګناه کوي د چا چې د زوی وادي نو د دنیا په شرابونو او کبابونو په ډول او سرنا باندې پیسې تباه کړي او فضل اسرافونه کوي تبذیرات کوي مال په څه کې خرچ کا په نیکۍ کې خرچ کا په جومات کې خرچ کا صدقه پې وکړه زکات ورکا کونډو له ورکه یتیمانانو له مسکینانو له ورکا جومات له ورکه مدرسې له ورکا په ګاونډ کې د کم غریب دی یا په رشته کې غریبانان دي هغې له مال ورکا نو دا تپوس به دویم کوي او دریم به څه تپوس کوي د علم او د پوهې چې په دې علم او پوهې تاسو نه عمل کړی دی د مولا نه به ډېر تپوس کوي د هغه علم زیات دی پوهه زیاته ده مولا نه به دا تپوس هم کوي چې خلکو ته د دیني مسلې کولې په خپله دې پې عمل کړی او که دې پې نه کړی دا تپوس به هم کوي د هغه نه به زیات تپوسونه کوي تا ته خو هر څه معلوم تا خو خلکو ته به نیکي خوله نو تا بیا ولې نیک عمل نه دی کړی تا په هغې عمل ولې نه دی کړی او دا څومره چې عوام دي دې نه به هم پوهېته کېږي دا یوازې د مولا خبره نه ده ټولو ته پته ده چې منځ فرض دی نو تا ته پته وه نو ولې دی نه دی کړی تا ته خو پته وه چې زکات فرض دی ولې دی نه دی ورکړی تا ته خو پته وه چې روژه فرض ده ولې دی نه ده نیولې تا ته خو پته ده چې خوا کې مسکین او غریبو او اوږیو ولې دی ورسره تعاون نه دی کړی تا ته خو پته وه چې دا حلال دی او دا حرام دی ځان دی ولې نه دی ساتلی تا ته خو پته وه چې پردو ښځو ته کتل ګناه ده او جنۍ ته به وایي تا ته خو پته وه چې پردو سړو ته کتل د ګناه په نیت ګناه ده ولې داسې کړي دي تا ته خو پته وه چې موبایل کې دا ګندونه کتل ګناه ده ولې دې ورته کتل بیا دې هلته جواب نی بیا به څه کوې ورسره
رسول الله مبارک فرمائی وی الا لا تزول قدما وی د بنی آدم قدم با رب نه وی تر سوچته الله د دې درو خبرو تپوسو او تپوس الله بکئی الله تپوس ډیر ګران کار دی حضرت عیسی علیہ السلام نه به تپوسو کی انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين تا دی خلق طویلی چې زما او زما د مور عبادتو کې مونږ ته خدایانو وای عیسی الله ته پته را چې دا د نه دی ویلي خو په دې عیسایانو حجت قائم ای ځکه عیسایانو وی دا مونږ ته عیسی علیہ السلام ویلي چې په هغې حجت قائم کی نو چې کله د عیسی علیہ السلام نه دا تپوس وکړي زما رونو نو عیسی علیہ السلام باندې به دومره زور راشي دومره زور چې د هر ویښته نه تفسیر سواوي لیکلی دی یو روایت یې راوړی دی چې د هر ویښته نه به د خولې په ځای د هر ویښته نه د خولې په ځای به وینه راوځي تپوس د الله دی د بنده نه دی اب ورته په رپېدو وایي ما قلت لهم الا الله ما هغه ویلي چې تا کوم حکم کړی زه دا ویلی شم چې زما عبادت وکړې او زما د مور عبادت وکړې نو الله به په خپله تپوس کوي د قیامت په دې میدان کې بانې به خلک وي دروغ به ډېر وایي والله ربنا ما كنا مشرکین الله زمونږ د قسم یې ګورې مونږ شرک نه دی کړی ګناهګار به وایي الله زمونږ د قسم یې مونږ ګناه نه ده کړې هلته پټولی نه شي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون ژبه به بنده شي او لاسونه خپې به ګوی شروع او په کومه ځمکه چې د ګناه کړې ده ځمکه به خدای پاک حاضره کړي آسان کار نه دی څلور شپېلې به والي کېږي څلور یو شپېلې چې ووالي شي نو دا هر څه به دړې وړې شي قیامت به راشي د اسمان به ټوکړې ټوکړې شي دا غرونه به لکه د مالوچو والوځي او ختم به شي دا نور او سپومې دا هر څه به ټوکړې ټوکړې به شي او دا خلک به ټول مړه شي ختم بیا الله ته پته را هر څومره موده چې لږ اختلاف پکې شته بیا به دویمه شپېلې ووالي شي اسرافیل علیه السلام به دویمه شپېلې ووایي چې دویمه شپېلې ووایي دا خلک به قیام ینظرون نیغ به ودرېږي ټول به جمدي شي که څوک هر کله مړ دی جمدي به شي نو بیا به میدان ته د حساب کتاب محشر کې ورته هغې ته راجمع شي نو درېیمه شپېلې به بیا ووالي شي دا درېیمه شپېلې د دې خبرې نښه ده چې اوس الله په خپل شان سره تجلی کوي او حساب کتاب شروع کېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درېیمه شپېلې هم ډېره سخته ده خلک وایي چې حساب شروع کېږي فاذا هم ټول خلک به یسعقون بېهوشه پرېوځي پیغمبران به هم بېهوشه پرېوځي نو نبی علیہ السلام فرمایي د ټولو نه مخکې به زه سر روچت کما نو چې سر روچت کما فاذا انا بموسی موسی علیہ السلام به ووینما د الله د عرش خپه به یې نیولي او جالي به د الله د عرش خپه به یې نیولي وی په دې نه پوهېږم چې دې زمانه مخکې بیدار شوی دی دا راته پته نشته او که په کوهي دور کې دې بېهوشه شوی د هغې بېهوشۍ په بدل کې دلته خدای د بېهوشۍ نه محفوظ کړی دی خو د الله د عرش شپه به یې نیولې وی درېیمې شپېلې سره به ټول خلک بېهوشه شي نو څلورمه شپېلې چې ووالي شي نو ټول خلک به په هوش کې راشي نو د هغې نه پس به بیا حساب کتاب شروع شي حساب کتاب نه پس څوک جنت ته روان دی څوک دوزخ ته روان دی دوزخ ته به څوک دی کافران خو به ټول دوزخ ته ځي منافقین به ټول دوزخ ته ځي او په مسلمانانو کې چې کم نیکان دي او صالحان دي اب ټول جنت ته ځي او چې مسلمانانو کې کم فاسقان ګناهګاران دي اب هم دوزخ ته ځي څه موده به په دوزخ کې بیا به الله د دوزخ نه وباسي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چاته عملنامه په ښي لاس میلاویږي چاته به عملنامه په ګس لاس میلاویږي چاته من ورای ظهره د شانه به میلاویږي ته به دا نه وی چې یاره زه به په ښي لاس نیسم که نه استه اختیار نه دی بیا چې ښي لاس د فالج ووی نو په کم لاس به بیا نیسي
او فرشتي خو دې پریدي نه خامخا به نیسي خي طرف چې چاته عملنامه میلاو شو جنت ته به او چې چاته په ګس لاس میلاو شوه او یا د شاده طرف نه میلاو شوه دا به ټول دوزخ ته دي لومبی چې جنت ته داخلیږي پر پولیس سرات به تیریږي بې د پولیس سرات ته نشي بچ کېدی ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا الله وی هر سړی به په پولیس سرات ورځي وارد ورود داخلېدو ته وایي هر سړی به پې ورځي خامخا دې نه بچ کېدل نشته که چا سره د خدای طاقت و نو نیغ به پې پورې وځي او که د الله طاقت ورسره نو پورې وتل نشته ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دغه پل د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی نو چې یو پل د ویښته نه نری شي او د تورې نه تیره شي نو په عقل تلل ورته ډېر زیات ګران دی په عقل نشي د خدای په طاقت به ځې چې د الله طاقت د سره نو بیا څه مشکله نه ده دا بجلي چې ده دام یو وزندار شی دی د انجینران وي د دې خپل کیلوهاټ سي خپل وزن یې دی او چې ټک ورکې را توربیلې نه په څومره لږ ساعت کې په دې نري تار دلته راورسي دا خو یو مثال مې تاسو له درکړه ستاسو د پوهې دپاره نو چې چا سره د خدای طاقت وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لکه د برېښنا به پې ورپورې وي کل برق لکه پړق نی د یو سر نه بل سره پورې په د اسمان کې تاسو برېښنا وینئ یو پړق نارې کې پورې وي لاندې دوزخ دی ښه د دې پل لاندې دا چې کوم د پړق په شان پورې وته دی خو بلکل ناجن مسلمون دی بچ شو محفوظ دی بلکل محفوظ او چې کوم انسان لږ معمولی هغه ډېر نیک نه دی هغه که په شان د تیزو اسونو رواني تیز اس پشان په منډه یا د اوښانو په شان د هغې نه رو به رواني څوک کل خودرې منډه به وایي په هغې به رواني او څوک به پیاده رو رو رواني نو دوی ته به لاندې تو د دوزخ ورځي دې دپاره به یې دا تو وایي چې ګناه دې څه ناسو رجېږي د مارونو چې یو جامه خیره نه شي نو خلک یې نه اچوي هلی خلک اچوي چې دا پاکه کړي نو پخوا به زمونږ د مشرانو ورسره یو چل کو د زنانو دی به ورته خوټکواڼې وي ته پر لاره داسې راکړه خوټکواڼې به وي صابون به یې راواخېست نو په چاپکو به یې راکوټې پرې کړ نو ټیم کې به یې واچو نو هغې پسې به یې لاندې اور بلاو نو صابون به په هغه ټیم کې ویلی شو په اوبو کې نو دا جامې به هغې کې واچولې دا پخوا طریقه وه نو بیا به یې ته هغه جامې راویستې نو تخته او صوباړې به په هغه تخته د پاسه به جامې کېښودې او صوباړې به یې وله رابرو په صوباړې به یې والې اړولې راړولې نو بیا به یې شړطي کولې په لاسو به یې بیا مږلې چې هغه څخوبتې وباسي او زمونږ طالبانو به د جومات سبیل سره دا جمعې پر ورځ جامې وینځلې هره جمعه به په هر جومات کې اور بلېده او جامې به یې چولې او بیا به یې سبیل کې طالبانو لاسونه پرې رابرول او خپو باندې به پرې ګرځېدل او ډبار به یې تیسته نو بیا یې نور ته واچوي نو بیا پې سري ووایي نو چې ښه پاکه شي نو هغه جامه بیا اچوي دقه رنګې د دوزخ په خوټکواڼو کې به یې ډبوي پلیته جامه څوک نه اچوي او خیرنه نه اچوي جنت ته به خیرن د ګناه خیرن او د ګناه پلیت جنت ته نه ځي او د هغې خوټکواڼې څه شی دی خو نن سبا خو په مشین کې واچوي نو تاوی یې نو مشین سره یې پاکې کړي او ګرمې اوبه هم پې ور واچوي نو هلته به یې د دوزخ په مشین کې تاوی او د دوزخ ګرمې اوبه به پې اچوي نو چې صفا او پاک شي او ګناه ترې ورجېږي نو د هغې نه پس به بیا جنت ته ځي نو تاو به وله ورکوي چې څوک د اس په شان دی د اوښ په شان دی پیاده یا په منډه روان دی لاندې د به یې تو نیسي داسې اسانې خبرې نه دي زمونږ د علاقه کې پخوا یو عالم و یو ښه سړی ویره نو هغه چې ته د جمعې په مانځه کې د پل سویرات دا پل ته وایي مونږ پښتو کې ورته پل وایو سویرات لارې ته وایي جمعې په مانځه کې دا تقریر کړی چې یو پل دی او د ویښته نه نری دی د تورې نه تیره دی یو مقتدي والا چای وکړه دا په ارامۍ چرګې والا پوخ کړه
نو چې چای پې اوس کله چرګې پې خوړه یار استاد جي وی تا د پرون د جمعې په مانځه کې تقریر کړی خطبه کې چې یو پل دی ډېر نری دی او د ویښته نه د تورې نه تېره دی استاد جي دا داسې ګپ لګو که رښتیا دی وی خلق دی یارول وی نه نه دا خو حقیقت دی دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او حدیثو کې راغلی دي نو استاد جي ته پې څنګه دی دا خو هم چشمې دی مچولي دی او کونټه هم د سره ده خو چې ته پې وروځې که نه نو څه دم درهه به دې زده بې د دم درهې نه پې نه شتلی نو خدای ته وګوره استاد جي هغه دم درهه ما ته مخایه په هغه اتلس شلې زره قامه کې به در پسې کم ځای ګرځم ما ته مخایه چې زم پې په اسانه پورې وځم هغه وی دا نن چې د کم کار وکړه که نه دا کله کله کوه نو موټروی به یې کم ده تا نو ما وی موټروی څه شی دی لکه چې د الله طاقت یې کل برق برېښنا په شان به پې پورې وځې بوډۍ جړل که نه نو چې د شپې جړل انوسی ورته اواز ورکړه وی څه له جاړئ ناجوړی مونږ دې د خوبه وویستو وی نه ملا صاحب تقریر کو چې یو پل دی او د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی نو په دې او هر سړی به پې ورځي نو په دې جاړمه چې زما خو کونډی خوږېږي ته خو په دې غټه لار نشم تللی نو په هغه پل به څنګه ورځم نو انوسی ورته قار شوه وی مونږ دې د خوبه وویستو مړی او د شا خوارې د مور کور دې څه چې نه شي تللی مه ځه که نه دا ټولې هسې خبرې دي د عقل خبرې دي خامخا به پې ورځئ هېڅوک پاتې کېدی نه شي ورځئ به فرشتې دې پرېږدي چېرته ورځئ به که د خدای طاقت یې خو پورې به وځي او که د الله طاقت نی نو لاندې څه شی دی لوی دوزخ دی بیا الله دې مساعد لیکن انشاءالله یو ځل رسول الله مبارک او فرمایه وی د نورو خلقو په نسبت مونږ ډېر لږ یو آدم علیه السلام نه واله تر قیامته پورې چې څومره مخلوق دی په دې کې مونږ ډېر لږ یو مونږ څومره یو وی مونږ داسې یو که نه لکه د تور غوی په شا چې یو رکوټ سپین داغ یا د سپین غوی په شا چې یو رکوټ تور داغ دومره مونږ لږ یو دومره دا نور مخلوق دومره ډېر دی لیکن چې هغه ډېر دی او مونږ لږ یو نو عقل خدا وایي چې هغه به جنت ته ډېر دی او مونږ به لږ ځو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې ټولو کې دوی سه به زما د امت نه خلق جنت ته ځي یو حصه به د هغوی نه دي شپږ شلې صفونه اتیا صفونه به د دې امت دي او دا باقي څلوېښت به د نورو امتونو نه دوی سه به زموږ د امت نه ځي یو حصه به د هغوی نه دي انشاءالله العزیز دا د رسول الله مبارک او د قرآن شریف برکت دی دې دواړو سره خپل تعلق جوړ کړئ یو قرآن شریف تلاوت کوئ عمل پې کوئ او یو د پیغمبر علیه السلام مبارک سره مینه کوئ د هغه د سنتو تابعداري کوئ هر څه آسان دي او که دا نی نو پیغمبران به وي رب سلم سلم یا خدایا زما امت ته خیر کا یا الله زما امت ته خیر کا او په خپله به م یری په انبیا او په پیغمبرانو باندې او د هغې نه به هم د قیامت پرس تپوس کوي د انبیاو نه دوه تپوسه به کوي حدیث نه معلومیږي یو به دا تپوس کېږي چې د خپل قوم ته دین رسول دی او که نه الله ته هر څه معلوم دي خو چې حجت قایم رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجة الوداع کې اخیری حج کې ټولو صحابو ته سووې اللهم هل بلغتو خلقو ته وی ما دین رسول دی که نه نو صحابو ټولو وی او بیا وی ما دین درې ځلې و فرمایل وی او نو ګوتې اسمان ته اوچته کړه وی اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد یا الله ته پې ګواه شه چې د قیامت پر ورځ انکار ونه کړي چې موږ ته د پیغمبر دین نه دی راسول او نوح علیه السلام به راولي نو نوح علیه السلام نه به تپوس وکړي دین د رسول دی که نه نو قیم به وایي چې ما جاءنا من نذیر موږ له خو پیغمبر نه دی راغلی
الله مونږ خو ستا د عذاب نه چا یرولی نه یو پیغمبر نه دی راغلی نو د نوح علیه السلام نه به تپوس وکړي من شهودک ګوان دې څوک دی الله اکبر نو نوح علیه السلام ورته وایي چې د محمد صلی الله علیه وسلم و امته د هغه امت زما ګواهان نو موږ نه به بیا تپوس وکړي چې نوح علیه السلام دې قوم ته دین رسول دی که نه ګوی کوې مونږ وایو او الله مونږ ګوی کوو چې د دین رسول دی نو هغه قوم به یې وایي دا اوس دروغجنو ته وګوره دی هغه وخت کې اوسه دی خو هغه وخت نو دی خو ډېر وروسته پیدا شوي دي او دی ګوی کوي چې نوح علیه السلام خپل قوم ته دین رسول دی نو الله به مونږ نه تپوس وکړي چې واقعي تاسو خو د نوح علیه السلام زمانه کې نه وی تاسو خو آخري پیغمبر او آخري زمانه کې وی تاسو څنګه ګوی کوئ نو موږ به ورته وایو چې الله موږ ستا د قرآن په وجه ګوی کوو تا قرآن کې ویلي دي چې نوح علیه السلام خپل قوم ته دین رسول دی نو موږ د هغه قرآن په خبره ستا په خبره دا تصدیق کوو نو پیغمبر نه به دا تپوس کېږي چې دین دې رسول دی او که نه او یو بلم دی چې الله به پیغمبرانو ته وایي ماذا وجبتم واه واه دا ډېره ګرانه ده چې د قوم ستاسو دعوت قبول کړی که نه د قوم څه ویلي دا ډېره ګرانه ده نو چې پیغمبر ګوی کوي د خدای په دربار کې د چا خلاف خو تباهي شوه رونو دا میدان به ختم شي د محشر دا میدان دا ځمکه یوم تبدل الارض غیر الارض دا به خدای په بله ځمکه بدله کړي او دا موجوده ځمکه چې کومه ده دا ټول کاڼي بوټي دا چې څومره ځمکه ده دا ټوله به د قیامت پر ورځ خدای پاک راغونډه کړي یو ډوډۍ به ترې جوړه کړي د غنمو د ډوډۍ په شان خشته ډوډۍ به ته الله جوړه کړي او الله به په دې لاس کې اړی راړی به والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون دا ارس داسې دي لکه زه چې په دې لاس کې یو شی ونیسم په دې بل کې ونیسم او داسې چیرې یې کړم او ټوټې یې کړم یو رکوټې غوندې پاپړ مې دې لاس کې نیولي یو دې کې او زور ورکم او ټوکړې یې کړم داسې به د دې الله داسې دی چې خدای لاس کې نیسي په دې صفت الله خبردار دی هر څه د خدای قبضه قدرت کې دي او د قیامت پر ورځ چې دا خلک ټول مړه کړي نو بیا به الله یو اواز کوي لمن الملک اليوم نن بادشاهي د چا ده نو دا واړه هېڅوک به بیا نه به څوک اواز ورکړي هېڅوک چې ټول چپ پاتې شي نو الله به په خپله جواب ورکړي اواز به وکړي لله الواحد القهار بادشاهي د الله د هغه الله چې یو دی او ډېر زورور دی دا د دنیا بادشاهان دا ټول به سرنګون د قیامت پر ورځ ولاړ زما وروڼو جنتیان خو به جنت ته لاړ شي چې کوم لومبي جنتیان دي او د ټولو سردار به محمد مصطفی وي صلی الله علیه وسلم او چې جنت ته ننوځي بیا جنتیان نو رسول الله مبارک فرمایي د جنت دروازه به زه وم ټولو مخکې به زما امت سره حساب کېږي او ټولو نه مخکې به زه زما امت جنت ته داخلېږي نو چې حلقه اوړه به هم دننه به آواز وشي څوک یې نو زه به وایم چې زه یم خپل نوم به والمه امت را سره دی نو وی بکه امرتو ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې دی راشي نو دته به دروازه کولاوی د ده نه مخکې به چاته دروازه نه کولاوی نو رسول الله مبارک فرمایي وی په ډېر لوی ټیل او بیړه به زما امت ما سره جنت ته داخل شي الله دې دې کې شمار کړي دې ډله کې دې الله شمار کړي زمونږ ګناه خو ورونه ډېره زیاته ده زمونږ نیکي خو نشته مونږ خو ډېر زیات کمزور یو ډېر ګناهګار یو خو د الله د رحم امید به ساتو او د خدای نه به تمه کوو او الله نه به سوال کوو مونږ الله نه دا سوال کوو چې خدایه که ته مونږ په دې خپلو ګناهونو راونیسې نو خدایه مونږ ستا پې خدایي نه زیاتېږي خو مونږ به غرق او تباه شو او که الله تا مونږ وبخلو مفتو کې دې وبخلو ګناه دې معاف کړه نو ستا خدایي پې نه کمیږي او الله مونږ ته به ډېر لوی خیر بلوشي نو خدای دې په دغه ډله کې جنت ته داخل او باقي به دوزخ ته وغورځولی شي نو دوزخ بیا ډېر خطرناک عذاب دی زما وروڼو
رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی د دنیا دا ټول اورونه چې را یو ځای کې د دنیا اورونه څه دي دا څومره په غرونو کې چې کویله ده دې ته تیلې ورته کا څومره چې پټرول دی دې ته هم ورته کا څومره چې ډیزل دی د خاورو تیل دی دې ته هم ورته کا او چې څومره ګیس دی په دې ځمکو کې دې ته هم ورته کا او چې څومره لرګي دي خشاکونه دي دې ته هم اور ورته کا وای دا به څونه اوري چې ټوله دنیا کې دنګلې اور والي او ټوله دنیا کې چې دا څومره کویله ده او دا څومره معدنیات دي او ګوګړ دي او بیا په دې کې هغه بل شی دی هغه د کالتوسونو کې چې کم شی اچوي بارود دا ټول چې اور والي نو دې سره چې یو کم او یا دومره نور کې نو د دوزخ اور دومره زیات دی نو صحابه د حضور پاک نه تپوس وکړه وی د الله رسول دا کافي دی د دنیا دا اور کنه وی نه دا د دوزخ هغه ردي د پاسه یو کم او یا چند نورم زیات دی او حدیث پاک کې راځي چې دا دوزخ الله پیدا کړ نو زر کاله دا بل زر کاله نو دا زیړ شو نو زر کاله بیا بل شو نو تک سور شو نو زر کاله بیا الله بل کو نو تک تور شو نو حضور پاک فرمایي اوس د دوزخ اور تک تور دی وی او چې دا مخلوق پکې ورواچي زمارونو او هو وجود د کافر به څومره الله دې ایمان نصیب کی درسه مثل احد یو د جامع غاق به د احد د غر عمره د احد غر 3.5 کیلومتره کې غټ غر دی او د سرمنې پیړوالی به 2 او یا ګزی او د ناستې ځای به څومره لکه د جدې او د مکې په میانځ کې 48 میله کې به صرف ناستې دونه غټ وجود وي دا ولې چې دومره غټ وجود وي چې د دوزخ د اور خوند وسکي چې پوټي وجود خو په یو لوخړه بشي په یو سات کې چې ډېرې چې خوټ کېږي پکې دا به په دوزخ کې پراتی الله دې مساتی زمارونو زما دې قسم په خدای وی ډېرې سختې مرحلې موږ ته مخکې را روان دا دوزخیان به ځان پسې جبه راکاږي 3 میله او 6 میله به په دوزخ کې جبه راکاږي او دوزخیان به وله په یو بل به په جبو خپېږدي او دوزخ کې لړمانان دی به نه سوځي ټکونه به ورکوي ماران دي پکې نه بسوي ټکونه به ورکوي او سعود پکې یو غر دی هغې ته به خیږي په زرګونو کاله کې به هغې ته وخیږي چې یاره دې ته خیږو که چې ته بچ شو نو چې هلته وخیږي نو بچوالی خوشتنه نو بیا به راکوزېږي او خوراک به سي چې اوږي شي نو الله ته به چغې کړي یا الله اوږي شو خوراک راله راکړه نو زقوم ورته وایي مارجړی دا تریخ دی شی دی تریخه او ستغم دی لکه د کچه کجورې په شان یا کچه املوک په دې مری کې نښلي او غنیم دی پکې دا به والا الله ټکېدلې راوړي چې ها واخلې نو چې دی دې خولې ته کي نو دې مری کې به ونښلي نو چغې به کي نو دی به وایي چې په دنیا کې چې به زموږ مری کې شی ونښته اخو به په اوبو تېرېده نو چغې به کي چې یا الله اوبه راکړه وایي یستغیثو یغاثو بماء کالمهل اوبه راکړه نو اوبه به کوم ځای وي د دوزخ په ویښ کې د دې جهنمیانو وینې زوې نوونه غل متیازې قی الټی دا خو د یو چې دونه غټ وجود دی او دا په اربونو کروڑونو خلق دی دا به لکه د سیلاب لاندې بیږي او خوټ کېږي به دا غل او متیازې او نوونه او وینې زوې دا به خوټ کېږي ابه والا خدای د اور په کړي کې راوړي ها دا اوبه والا نو چې یشوي الوجوه نو چې د مخ ته رانږدې کي نو حدیث کې راځي چې د مخ سرمن به یې په هغې کې لاندې را پرېږدي نو دې خو مری کې شین خطې دی نو په خوله به یې ورواړئ نو فقطع امعاءهم نو کولمې به ترې لاندې وغورځئ او باقی اوبه به الله راوالي حمیم نو په دې سر د پاسه به یې وله توی کي نو ابه دومره ګرمي چې په سر یې وله واړئ نو د خپو تلو ته به ترې لاندې وبهږي خو مرګ شته نه دا خو دنیا کې په سړي مرګ راځي هلته مرګ ختم
الله با مرگ د یو ګټ په شکل کې راولي او عیسی یحیی علیہ السلام له بچاړه ورکی برک ګډ وای ودا لال کا او جنتیانو ته आवाज وکي وې جنتیانو راشه تر سر ما راو ګوره او دوزخیانو ته جنتیان وای جوړو باسي ما د جنت نه او به یری دوزخیان به وای چې رحم را باندې جوړ راغی دوزخ نه مباسي بیا وته ودا پیجنه وې او ودا سدي ودا مرګ نو یحیی علیہ السلام له بچاړه ورکی علامه عینی په شرح د بخاری لیکلی دي نو ګډ باغا لال کی نو الله باوازو کې خلود لا موت باس مرګ ختم همیشه همیشه ژوند دی وی که جنتیان د خوشاله نه څوک مړه کېدی نو جنتیان به د خوشاله نه مړه وي ځکه هغې خو خوشحالو کې پراته دي او مرګ لاړ او که د غم نه څوک مړه کېدی نو دوزخیان به د غم مړه شوي مرګ ختم ټول عمر جنت د نیک دپاره او ټول عمر دوزخ د بدعمله دپاره دغه خوراک دی او دغه اسکاک دی او موږ څومره نن د کفر طرف ته مخلوق روان دی د پیسې دپاره او د دولت دپاره او د دنیا د لالچ دپاره رونو کفر یوازې دا نه دی چې سړی خدای نه مني هم کفر دی چې خدای نه مني یوازې دا نه دی چې خدای له شریک ګوري هم مشرک دی کافر دی پیغمبر نه مني دام مشرک دی قرآن نه مني دام کافر دی دین پورې ټوکې کوي قسم په خدای دام کافر دی د پیغمبر مبارک احکاماتو پورې استهزاء کوي ټوکې کوي دام کافر دی حضور پاک چې کوم دین راوړی دی هغې ته سپک ګوري قسم په خدای کافر دی د پیغمبر سنتو پورې خنداګانې کې ټوکې کوي استهزاء کوي دام کافر دی عمل نه کوي فاسق دی خو چې استهزاء کوي کافر دی زمونږ خلک وایي چې کفر دی ته وایي چې سړی بت ته سجده وکړي بلکل کفر دی خو نور اقسام هم شته نور اقسام هم شته زمونږ خلک تباه دي د پیسو دپاره د دولت دپاره او د دنیا د مشرۍ دپاره څوک لګیا وي د خدای حکمونو پورې خنداګانې ټوکې کوي تاسو نه ګورئ څوک پردې پورې ټوکې کوي پرده خو په قرآن ثابته ده حیا پورې ټوکې کوي حیا خو په قرآن ثابته ده نو قرآن آیت نه انکار کوي ټوکې کوي ورپورې نکاح پورې خنداګانې کوي نکاح خو په قرآن ثابته ده بدعملۍ ته ته جایز وی چې مړه اسم نشته او اسم نشته دا خو ته د خدای د حکم خلاف ورزي کوې څنګه څه نشته خدای وایي شته پیغمبر وایي جنت شته دوزخ شته عذاب شته د قبر او ته وایې نشته ډېر خلک مست شوی دی قسم په خدای ډېر خلک ډاډه شوی دی داسې خلک دي صرف د اردو دوه درې کتابه وګوري او بیا د ځان نه لوی د زمانې ابو علي ابن سینا جوړ چې خبره کوي دی مولا نه زه ښه پوهېږم هلکه ته ښه نه پوهېږې ظالمه نه پوهېږې د دین کتابونه تفسیرونه ټول په عربۍ کې دي او د دې خپل احکامات دي تا هغه کوم ځای کتلي دي یو سړی سې تاسو ته وایم چې یو سړی میډیکل کالج کې سبق نه ویلی یا یو کمپاوډر دی هغه خپل 3-4 کاله خپل کورس نه کړی او ځان له دلته دکان وباسي دته د باندې څوک علاج کوي دته ډاکټر ویلی شي دی خو سرکار نیسي تا سره ډګري نشته او دکان دی کړی صرف د اردو د کتاب په کتو خو چانه ډاکټر نه جوړېږي او نه د اردو په کتاب کتو چانه انجینیر جوړېږي نه ولا سرکار تنخواه ورکوي باقاعده به یو ځای کې علم کې پویه به حاصلې اره به ډاکټر او انجینیر تا ته وایي نو دغه رنګې د اردو دوه درې کتابه بعضې خلک وګوري هغه هم د هغه خلکو کتابونه وګوري چې هغه د دین نه خواران نه خبر نو څوک وایي د قبر عذاب نشته څوک لګیایي مړه دا دوزخ او دا هسې قصې پسې دي اسم نشته دا به نه کوئ مستي به نه کوئ څنګه چې مونږ ډاکټري د ډاکټرانو نه زده کوو انجینري د انجینرانو نه زده کوو لواري د لوارانو نه زده کوو ترکاڼي به د ترکاڼ سره شاګردي کې نو زده کوې به داسې خو نه شي زده کولی ګلکاري به ګلکار سره شاګردي کې نو زده کوې به دقه رنګې دین به د عالم سره شاګردي کې او کتابونه به نو دین به زده کوې عالم به نه جوړېږي
دو سلور کتاب د اردو زمون بعض خلک وګوري هغه هم چېرته د هغې خلکو کتابونه وګوري چې څوک حدیث نه مني منکر حدیث دی څوک د قرآن بعضې احکامات نه مني دا خو نن سبا د انګریزانو او د یهودیانو چالونه دي هغوی داسې څیزونه راایستلي چې هغې په موږ کې راخواره کړي دي او د مسلمانو په منځ کې اختلاف پیدا کول او جګړې پیدا کول او خلک په دین کې نقطې راایستل نو ګورې یاد ساتئ زما وروڼو قسم په خدای دا پیسه پاتې ده دا دولت پاتې ده دا د لږو ورځو ژوند دی او د آخرت لویه ورځ را روانه ده او که هلته کې وښوېدو نو دوزخ دی ګورې الله دې مو ساتي خلک د یو رکوټې موټرګي د لاسه نن لاړل تباه شو او چا ته چې شی میلاو شو نو که هغه سړی کفر کوي دا خیرت یې تباه که خو دنیا خو یې ښه کړه که نه لیکن د هغه د وجې دا چې ورپسې شاته روان دي دا ورپسې مفتو کې تباه شو ظالمه دغه یو خو پیسې دي ظالم هغه ته خو بنګله میلاو ده ظالم هغه ته خو ایربونه کیربونه روپۍ میلاویږي نو که هغه د بېدینۍ خبرې کوي نو دسه دنیا ورته میلاو شوه نو تا ته څه میلاو شو یې ظالمه چې خپل خدای دې پرېښو او دې ظالم پسې شوې خپل پیغمبر دې پرېښو دین دې پرېښو ځان له دې ټول عمر اخر خراب کړو یوم یدعا کل اناس بامامهم الله قرآن کې وایي قیامت پر ورځ به دا چې څوک چا پسې روان دی دې به ترې مخکې دا به ورپسې خدای راغونډ کړي ټول وایه اوس قرآن وایي زه نه ویم دنیا کې چې د چا کم مشر دی او لیډر دی او د قوم مشر دی او د مذهب مشر دی دا به ترې مخکې دا خلک ورپسې وي وایه که نه څه وایه او څه ابه ورته څه وایي هغوی به یا الله موږ د ګمراهان کړي فآتهم عذابا ضعفا من النار د ګمراهان کړي یو دله سزا ورکړه موږ خو ده پسې روان وو ابه ورته څه وایي ابه ورته وایي ما نه یې ګمراهان کړي په خپله ځان هم ګمراهان کړي ولې ما پسې راتلی خدای هم پرېښه موږ پسې را روان شي الله به وایي کل ضعف هر یو له به ډبل عذاب اوس میلاوي وروڼو د خدای خاطر زما وروڼه یې بچي یې مشران یې کشران یې لویه د دوزخ بیا ختمېدلو والا زندګي نه ده او که ایمان نه خلاص لاړو قسم په خدای که بیا څه شته تبی ده بیا دوباره بیا دنیا ته راتلل نشته دا خلک به چغې وایي یا الله موږ دنیا ته دوباره ولیږه ته ګوره چې موږ څنګه عمل کوو الله به وایي ولې الم یأتکم رسول تاسو له پیغمبران نور راغلي تاسو ته آیات بینات او احکامات نور راغلي دغه به خوراکي دغه به اوبه وي او جبه به راکاږي ځان پسې او په سټکو به والي کېږي په دوزخ کې چغې به کې الله ته الله به جواب نه ورکوي د دوزخ چې کوم داروغه دی هغه ته به چغې کړي چې کوم مشره فرشته ده یا مالک لیقضي علینا ربک ای مالکه د هغه مالک نوم دی خدای ته سوال وکړه چې موږ په حق کې الله فیصله وکړي بس موږ مړه کړي زر کاله به ورته چغې ووایي څومره زر کاله به چغې ووایي نو زر کاله پس به هغه یو ورځ نه را هغه آواز وکړي انکم ماکثون پراته به یې دی نو بیا به الله ته زر کاله چغې ووایي فریادونه به کوي چغې به ووایي الله به جواب نه ورکوي نو زر کاله به صبر وکړي یاره الله په دنیا کې په صبر خوشحالېده صبر به وکړو که په دې کار وشو نو بیا به خدای جواب ورنه کړي نو زر کاله به بیا چغې ووایي نو زر کاله پس چې 3000 کاله پې دلته تیر شو نو بیا به الله جواب ورکړي څه به وایي اخسئوا فیها ولا تکلمون چغې شئ کورې شئ لکه سپي ته چې بنده وایي په دا دوزخ کې ما سره خبرې ونه کړې په دنیا کې خو ما ژوند درکړی و که نه نه دې راکړی ښکلی ژوند دې راکړی دی مال یې راکړی دی بچي راکړی دی روغ صحت یې راکړی دی مال یې راکړه ژوند یې راکړه مسلماني راله بیا موږ له خاص مسلماني راکړی دی نو هغه وخت کې تاسو د شیطان منل او د الله نه منه الله وایي زما نه منل شیطان اوس ما ته چغې وهې څه به کوو زما د قسمې سخته ورځ ده ختمېدو والا ژوند نشته
او بیا دا چې کم فاسقان مسلمانان دي دا به پراتی په دوزخ کې څه پته لګي 1 کال دی 100 کال دی 1000 کال دی 10000 کال دی ارب کال دی کروڑ کال دی الله تعالی چې څوک لږ ګناهګار دی لږ په دوزخ کې وي د دوزخ خو 1 سکند عذاب الله به ورته څه وایي الله وایي ځکه نه که د دنیا دا ټول ارڅه ستا وي د 1 سکند عذاب مقابله کې به دې ورکو که نه وی الله که ټوله دنیا زما وي د سرو زرو سپینو ډکه وي د 1 سکند عذاب مقابله کې مې ورکو وی رکوټې کلمه مې دنه غوښتې وه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله د کله دې کافرانو ته چې وګورم که نه ډېر خفه شم ویم دا څونه ښکلي دي څومره خشته دي د دنیا څومره هوښیاران دي ټول د دوزخ خشاک او بیا چې دې خپلو مسلمانانو ته وګورم ای د خدای نیکبخته مسلمان وطن کې خدای پیدا کړي ای د خدای نیکبخته مسلمان مور او پلار نه خدای پیدا کړي ای د خدای بدبخته جومات کې راته بانګ ویلې کېږي ای ظالم عالمان درته ستړي شو تبلیغ والا درته ستړي شو نیکان درته ستړي شو مستي ولې کې مه کوه د خدای خاطر وکړه مستي مه کوه نو خلک څومره مست دي غټې غټې خبرې اوچتې خبرې د کبر خبرې مسلمان ته سپک کتل مسلمان تنګول د مسلمان مال ته سترګې نشي نیولې خو چې چا د چا مال ګیر که بس دا د ما د مور پی دی قرض سودا دومره خلک پریشانه دي دا دکانداران غریبانان بل له قرض سودا ورکي بس بیا پې منکر شي دا نه ده راکړي او که منکر نشي نو هغه په اسراف او په تبذیراتو په خواهشاتو والوځي دا ورپسې کوي در به کم دا ورپسې که نه در به کم د ډېرو دکاندارانو پیسې خلکو وخوړل او ډېرو وړو دکاندارانو د غټو وخوړل دا ولې ظلم کوو مونږ د قیامت ورځ نه مني بچو له دنیا ښه کې نوسو له دنیا ښه کې د دنیا خواهش دې واغې ټول عمر دوزخ دې ځان له ظالمه ځای کړ په دې پراپرټو کې ډېر خلک ګیر دي پیسې به دې والي راکړه او تا له سره ځمکه شریکه او پلان کې او پلان کې پیسې دې ګیري بیا نه ورکړې زه ورپسې ګرځه ورپسې روزانه به ورپسې دروازې مخې ته ولاړ دا غریبانان دکانداران دا د 5,000 6,000 دکان کې چې رکوټې غریبانانو کړی دی بچوله د دې څونه خلکو باندې پیسې پورې نه ورکړې د دې غټو دکاندارانو په خلکو څونه پیسې پورې دي در به کوم چې بیا ته غواړي بدماشي را سره بیله کوي مړه سره اسمان دی خو در به کو کوي او بعد د دې غټو نه دا واړه ګیرئ بیا که نور ولا مال نه ورکې نور بیا اوګرئ نه درکوي نو چې شل درکوي نو اصلو مال به نه دي ای د خدای ظالمانو مه کوئ د آخرت ځان نه مه خرابوئ پردو پیسو ته سترګې مه خړوئ پردو مال ته سترګې مه خړوئ قبر شته تا خو بچوله وګټله قسم په خدای که دا بچین وسري په دوزخ که نه وی بیا بچوي دا خو ډېره لویه خطرناکه ورځ او لوی خطرناک عذاب را روان دی نو بیا به سپارشونه شروع شي پیغمبران به هم سپارشونه کوي عالمان به هم سپارشونه کوي قاریان او حافظان به هم سپارشونه کوي نیکان رشته داران به هم سپارشونه کوي څه به هغوی ته سزا میلاویږي او څه به سپارشونه کېږي نو دا بدعمله به څه نه ګناهونه ترې رجئ الله به یې وباسي له دوزخ نه یو نیر دی نهر الحیات ورته وایي هغې کې به یې ور وغورځئ نو صفا به شي خو دا داسې نه چې ګنې دا به ډېره موده په دوزخ کې خوټ کېږي هغې نه پس به وځي او قبر کې به هم ډبیږي او د آخرت په لویه ورځ به مو ته سزا میلاویږي ای زکات چې څوک نه ورکوي قرآن شریف کې الله څه فرمایي الذين يكنزون الذهب والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم سخت عذاب دردناک عذاب وتوروا يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جنوبهم وجباههم وظهورهم هكذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون دا سرو سپین دا مال با الله راوالی او دا دوزخ په اور به گرم کی او دا مخله او شال او اړه خونلو په داغونه ور کوي او دا مال با الله راوالی په دې غاله کې به وته واچي او لوی اجتهابت جوړ شي او په دې خي وخت کې په غس وخت په چکونه ولا لګي
سبوي انا مالك دستا مالي ما انا کنزك دستا خزانه ما نو مال زکات ولې نه ورکوي نیک بختو بچوله ډیره وي نو وصوله ډیره وي کل وصوله ډیره وي او ځان ته به قیامت پر ورځ به د امیل د مار به د تغاړه کې تا چولی کېږي وختي به شلی قسم په خدای کړي دا بچې پکار او دا خزرې پکار د اور په تختو باندې دا اور په ګرمۍ کې په اور کې داغونه به ورته بیا میلاوي څومره خلک زکات نه ورکوي مما رزقناهم ينفقون الله رزق ما درکو ولې نه ورکوي زکات که صرف زکات زمونږ د مالدارو خلکو ورکولې خدای ګواه دی که په دې ملک کې غریب سړی پاتې حسد او بغض به هم ختم شي منځونه څوک نه کوي که کوي په منډه کوي ځان ته خلاصوي زکات څوک نه ورکوي که چا نه خدای مال ورکړی نور ورته سترګې خړې کړي چې څنګه به یې دې ووایو دا څنګه مسلماني ده او چې تاسو ته کې په غلوې ورځ به بیا ګورو سره تا لکه دې نه خو معلومیږي ته ډېر زورور یې ته په لوی ورځ د خدای مقابله کول غواړې ته لوی ورځ جوړ نه منې ته قبر او قیامت نه منې زما ورونو دا خطرناکه ځای ډېر خطرناک الله یې زموږ حفاظت نصیب کړي او خدای پاک دې دا دعا کوي نیک اعمال کوي د پیغمبر مبارک د سنتو تابعداري کوي کوشش کوي چې پر دې حق در باندې پاتې نشي کوي حساب کتاب خلکو سره وکړي ورکړي ولې غاړه خلاصه کې زکاتونه ورکوي مه پرېږدئ په ځان زکات دا مو وایي چې مال ورکه زکات کنه مال دې کم شو کم دې شي کنه خدای زکات چې ورکوي صدقه ورکوي پیغمبر قسم خوري چې دا خدای زیاتوي قسم په خدای چې الله زیاتوي قسم مې راته وخوړ زه یې راته خورم زمونږ خلک نه ورکوي زکات نه غنمو کې څوک عشر ورکوي نه جوارو کې څوک عشر ورکوي نه په